الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر. الحمد لله وكفى وسلام على عباد الذين اصطفى. ما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في كتابه: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. زما ګرانو لیدونکو او اوریدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. من د سیرت النبی صلی الله علیه وسلم د درسونو په سلسله کې 40 درسونه وړاندې کړي وو او په هغې کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د زندګۍ په مختلفو اړخونو باندې مناسب بحث کړی وو او اوس انشاءالله آخري درس یو 40م درس دی چې په دې کې به 2 موضوعاتو ته موږ اشاره کوو انشاءالله. یو د رسول الله صلی الله علیه وسلم ناروغتیا او مریضي او بل د رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات. دې ته به انشاءالله اشاره کوو. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله د هغه پروګرام ختم شو او د نبوت او د رسالت وظیفه یې سر ته ورسېدله، نو د دې نه وروسته د موجودیت په نړۍ کې یا په دنیا کې نور ضرور نه و او د هر پیغمبر هغه هم دی چې هغه د رسالت او د نبوت کار چې ختم شي نو بیا هغه وفات کیږي. نو ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم مخکې نه مسلمانانو ته بار بار دا خبره شوې وه چې ګوره که دا پیغمبر وفات شي یا شهید شي یا مړ شي نو تاسو به دین نه پرېږدئ او همیشه به په دین باندې ولاړ وئ. ځکه یو خبره د هغه کې په باره کې نازل شوه سوره ال عمران کې چې د احد په غزا کې موږ مخکې د درس کې خبره کړې وه چې شیطان هلته چغه کړله چې قد قتل محمد صلی الله علیه وسلم، چې محمد صلی الله علیه وسلم ووژلی شو. نو ځینې صحابه کرامو بیخي داسې ورخطا شو، داسې هغه شو چې تورې هر څه یې وغورځول، څوک یې وخولاړه څوک بل وخولاړه څوک کېناسته او ځینې خلک داسې و چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات شو نو زمونږ ژوند ته نور ضرورت نشته، نو په کافرانو ورګډ شو او شهیدان شو. نو هلته بیا وروسته دا آیات نازل شو چې وما محمد الا رسول، محمد صلی الله علیه وسلم چې دا د الله پاک رسول دی، قد خلت من قبله الرسل، د نه مخکې په زرګونو انبیا علیه السلام تیر شوي دي. نو چې په زرګونو انبیا علیه السلام تیر شوي دي ټول وفات شوي دي. نور انبیا علیه السلام چې د نه مخکې تقریبا 1,40,000 شاوخوا دونه انبیا علیه السلام چې تیر شوي دي او راغلي او وفات شوي، نو دا هم د دغې سلسلې د دغې لړۍ یو حلقه ده. نو خامخا به دا هم وفات کېږي. نو مسلمانان یې مخکې نه دې ته تیار کړي وو چې ګوره داسې نه شي چې دا وفات شي او تاسو هر څه پرېږدئ لکه د احد په غزا کې چې دا کار وکړي. نو ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم په باره کې الله عز وجل د آیات مخکې نازل کړی چې مسلمانان په دې پوه شي چې ګوره رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات کیږي، دا من حیث پیغمبر او نبی دی لکه نور انبیا علیه السلام په شان باندې. داسې نه ده چې د ژوند به دایمي قرآن عظیم شان کې راځي چې د تا نه مخکې مونږ چاته داسې دایمي ژوند نه ورکړی چې خامخا به د دایمي ژوند ولري، بلکې د ژوند یو وخت یو مدت هغه چې تیر شي د هغې نه وروسته هر سړی وفات کیږي. داسې کله نه دی شوي چې موږ هغه کړي. نو ځکه دا خبره مخکې صحابه کرامو ته وویل شوله چې ګورئ که دا وفات کیږي یا شهید کیږي یا له منځه ځي نو تاسو به په دین باندې ثابت ولاړ وئ. وروسته انشاءالله دا مسله لږ ښه واضح کیږي چې ورو وړاندې لاړ شو. دویمه خبره دا چې قرآن عظیم شان کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د رسالت په آخري کلونو کې
او بلکې حجۃ الوداع کې چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم په 10 هجری کال باندې لاړ او د دې نه بعد به وفات شو. نو هلته یو آیات شریف نازل شو، سوره مائده 3 آیات، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتي ورضیت لکم الاسلام دینا. نن تاسو دپاره دین مکمل کې او خپل نعمت مې در باندې کامل کې او اسلام مې ستاسو دپاره د دین په حیث غوره کې. دغه غوره دین همدا دی، بس دا به اختیاروي تاسو. نو هغې وخت کې علامه ابن کثیر رحمه الله علیه دا روایت را نقل کړی او وایي چې صحیح روایت دا دی چې په دې آیات د اورېدلو سره حضرت عمر فاروق وژړل او خلکو پوښتنه ترنه وکړه چې ولې؟ ویلې اصل چې یو هغه اکمال ته ورسېږي نو هغې نه بیا نقصان شروع کېږي. نو داسې معلومیږي چې دا دین چې مکمل شو، د رسول الله صلی الله علیه وسلم وظیفه ختمه شوه نو دی به وفات کېږي. بخاري شریف کې حدیث دی چې یو ځل دا سورت اذا جاء نصر الله، سوره النصر چې ورته ویل کېږي، چې دا کله نازل شو د نزول په باره کې حضرت عمر فاروق ډېر مشران صحابه کرام ناس و، عبدالله بن عباس رضی الله تعالی عنهم ناس و چې هغه کشر هلک و د خلکو کې. نو پوښتنه وکړه د صحابه کرامو نه حضرت عمر فاروق چې دا اذا جاء نصر الله صورت اصلي مطلب یې څه دی؟ به دې کې مطلبي خبره به دې کې کومه یوه خبره ده؟ نو هغوی چا یو څه ویلې، چا بل څه ویلې، چا بل څه ویلې. حضرت عبدالله بن عباس چې کشر و په ټولو کې، خدای خو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته دعا کړې وه چې الله پاک د ده ته په تفسیر کې او د قرآن په علم کې فیصله سره ډېره ملکه ورکړي او ډېر هغه دې ورکړي. نو چې کله یې دنیا پوښتنه وکړله، دا حدیث ما ویلی چې بخاري را نقل کړی، چې دنیا پوښتنه وکړه چې د دې صورت هغه مطلبي خبره کوم یو ده چې هغه ده، نو حضرت عبدالله بن عباس ورته وایي چې امیر المؤمنین د دې اصلي مطلبي خبره د رسول الله صلی الله علیه وسلم د وفات او د اجل خبره وه. ځکه دا خبره داسې عنوان کړې وه چې کله چې الله پاک نصرت راغی نو به بیا فوج به ډلې ډلې خلک په دې دین کې شامل شول. نو ته څه کوه؟ فسبح بحمد ربک واستغفره، ته دې په دې آخر وخت کې د الله پاک عز وجل حمد و ثنا بیان کا، واستغفره او د هغه نه مغفرت غواړه چې دا درویش کلنه دوره چې کومه ستا د نبوت تېره شوې ده په دې باره کې ته استغفار وغواړه چې که بالفرض په دې درویش کلونو کې ستا نه څه لږ لاندې باندې څه خبره شوي د هغې په باره کې د الله پاک نه استغفار وغواړه. بلکې استغفار کې یو ګټه بل هم ده چې که چا ګناه نه وي نو الله پاک یې درجات بیا اوچته، انه کان غفور. نو الله پاک بیا غفور و رحیم دی، بخشش به هم درته وکړي، درجات به هم درته اوچت کړي. نو عبدالله بن عباس همدا نظر ورکړي چې دې صورت د اصلي مقصد چې کوم یو دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د اجل او د وفات په باره کې و. نو دغسې دا خبره ورو ورو داسې را لنډېدله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به وفات کېږي، د خلکو نه به جدا کېږي. نو قرآن عظیم شان کې ډېر آیاتونه داسې راغلي دي چې کل شی هالک الا وجهه، الله پاک نه غیر نو ټول له منځه ځي، نو ټول هغه کېږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وایي چې ګوره موږ د تا نه مخکې چې څومره خلک تېر شوي هېڅ چا ته موږ دایمي ژوند نه دی ورکړی، خامخا به وفات کېږي. افإن مت فهم الخالدون، نو که ته وفات شې مړ شې نو دوی به پاتې شي، دا مشرکین چې داسې هغه کوي، نو خو هغوی مړ کېږي او ته به مړ کېږي، ټول به ځي. نو دې آیاتونو نه رسول الله صلی الله علیه وسلم د وفات حالات معلومیږي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په قرآن عظیم شان کې الله عز وجل د خلکو ته دا خبره کړې وه چې ګوره نبی اخر زمان سره د دې چې ډېرې اوچتې او لوړې او عظیمې مرتبې خاوند دی په دې مخلوقاتو کې، خو بیا هم بشر دی او انسان دی، نو دا به څه کېږي؟ دا به وفات کېږي. خپله په قرآن عظیم شان کې د هغه په باره کې آیاتونه په حدیثو کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د وفات په باره کې مختلف حدیث راغلی دي چې هغه د وفات نښې نښانې ته نه ښکارېدې. امام بخاري رحمت الله علیه د ابو هریره نو روایت را نقل کړی دی چې وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته په نورو کلونو کې چې کله رمضان فرض شو، رمضان روژې، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم به هر کال آخرې 10 ورځې اعتکاف کولو. کله چې رمضان فرض شو، د رمضان د فرضیت نه وروسته به رسول الله صلی الله علیه وسلم د روژې آخرې 10 ورځې چې کوم یا آخر عشره دا به اعتکاف کولو، په مسجد کې به کېناستلو. خو کوم کال چې 10م کال و د هغې نه وروسته بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات شو، نو په دې کال باندې به 2 ځلې وکړې، یعنې 2 هغې وکړه، یو د 10م نه کېناستو، 20 باندې راووتو،
بیا په 21 نه بیا شروع کړه، بیا تر اخر پورې نو 2 اعتکاف یې وکړه. او وایي چې په دې اعتکافونو کې دواړو اعتکافو کې جبرئیل علیه السلام رسول الله صلی الله علیه وسلم ته راتللو او د هغه سره قرآن عظیم شان اورولو، ځکه چې دا اخري ځل و چې جبرئیل علیه السلام دته هغه قرآن عظیم شان 2 ځلې تکرار کړي چې کوم لاندې باندې غلطي ملت شي پکې پاتې هغه اصلاح شي. نو یو ځل د 10 نه شروع تر 20 پورې رسول الله صلی الله علیه وسلم اعتکاف وکړي او جبرئیل علیه السلام راتلو د سره قرآن عظیم شان اورولو تکرارولو. بیا چې 20 باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم راووتو، بیا د 21 نه بیا شروع وکړه تر اخره پورې، نو 2 ځلې اعتکاف وکړي. دا د بخاري حدیث دی د ابو هريره نه. دې نه علاوه بل حدیث امام بخاري رحمت الله علیه په دې باره کې را نقل کړی دی چې حضرت فاطمه الزهرا سلام الله علیها ته رسول الله صلی الله علیه وسلم ویل چې لوري نور کلونو کې خو چې کله جبرئیل راغی ما ته به یو ځل قرآن عظیم شان تکرارول او اورول به هم سره یو بل ته، خدا ځلې ما ته 2 ځلې جبرئیل علیه السلام راغی او د قرآن عظیم شان 2 ځلې ما سره تکرار کړی. نو داسې معلومیږي چې زما د وفات وخت را نږدې دی. نو بیا فاطمه الزهرا سلام الله ته وایي چې فتق الله، د الله نه ویریږه، وصبري او ته صبر کوه، نو ان شاء الله تا ته به انجام به ان شاء الله ښیي. ته تقوا اختیاروه او صبر کوه، نو به صبري ونه کې. نو دا د بخاري حدیث و چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغه په باره کې خبر ورکړی و چې دا 2 ځلې چې د اعتکاف وشو، نو دې معنا دا ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات کېږي. بل امام احمد حنبل رحمه الله په خپل مسند احمد کې حدیث را نقل کړی دی چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم په 10 کال باندې معاذ بن جبل رضی الله تعالی عنہ یمن ته دی والی او د استاد او معلم په حیث استول او د قاضي په حیث باندې د وظیفې هغه وخت خو هغه منو یو سړي ته 2 وظیفې سپارل کېدې. نو د چې کله لګلو نو حضرت معاذ رضی الله عنه ته ورته ویل چې اے معاذ، نو کېدای شي بیا امام ته ملاقات سره ونشي او که ته راځې نو زما په مسجد زما په قبر به تېرېږي. نو حضرت معاذ به ډېر زیات وژړل د رسول الله صلی الله علیه وسلم فراق کې چې بیا به سره نه ګورو. نو دی بل د هغه و چې امام احمد حنبل دا را نقل کړی دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به چې کېږي دا به وفات کېږي. سنن الکبرى للبیهقي، امام نسائی کې سنن الکبرى للنسائی په نام باندې کتاب لیکل، غټ کتاب دی د حدیثو. په دې کې یو حدیث را نقل شوی دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله حج ته لاړو، آخري حج ته، البته مغه آخري مو اولین مو په دې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې هجرت ته بعد، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم خلکو ته ورته ویل چې خذو مناسککم مني، زمانه خود د حج مناسک یاد کوي. ګوره دا مناسک د حج چې کوم یو دي دا د لیدلو خبره ده یا اورېدلو خبره دونه نه ده لکه د لیدلو چې ده. نو دا څه چې زه کوم دا تاسو ښه یاد کوئ، کېدای شي دې نه بعد د موږ او تاسو ملاقات بیا سره ونه شي. نو ځکه دا خبره ورته وکړه چې بس دې نه بعد بیا لیدلو امکانات کم دي، نو ځکه تاسو دا څه چې دي دا یاد کوي. نو دا هغه دلایل و چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغه په باره کې د وفات په باره کې ول. او امام بخاري بل حدیث را نقل کړی دی صحیح البخاري کې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې 10 کال په آخرو کې یا د 19 کال په اوایلو کې، د 19 کال شروع باندې کال رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا وفات شو. نو وایي چې دا یو ځل هغه ته لاړو احد او په احد شهیدانو باندې جنازه وکړه. مو مخکې خیال یو د احد په غزا کې دا خبره کړې وه چې امام بخاري روایت دا دی چې جنازه په دې شهیدانو نه ده شوې. نور امامانو چې کوم روایت راخیستې هغوی وایي چې نه جنازه شوې ده. امام بخاري دغه روایت چې دا زه یې اوس وایم په دې هغه کې راغلي روایت کې راغلي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د وفات نه مخکې لاړلو احد ته، او په احد کې په هغه شهیدانو په قبرونو باندې داسې لمونځ وکړي لکه څنګه چې سړی په عامو باندې کوي، یعنی جنازې مونږ په اصطلاح سره پې وکړه. نو دا هم د دې دلیل دی چې ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دا خلک بې جنازې ښخ شوي وو، نو آخري عمر یې و، نو جنازه یې پې وکړه چې دا جنازه د دې خلکو پاتې نه شي، نو ځکه جنازه پې وکړله. د دې نه علاوه بل حدیث شریف هم را نقل شوی دی چې
جنت البقیع ته رسول الله صلی الله علیه وسلم تشریف وړلو جنت البقیع ته، او هلته د مړو سره د مردگانو سره داسې هغه الفاظ استعمال کړه چې د هغې نه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د وفات خبره معلومېدله. نو دا په هغه حدیثو کې چې کوم یو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د وفات او قرآن عظیم شن کې چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د وفات په باره کې څه هغه داسې برابر شو چې صحابه کرام هم د دې نه استنباط وکړي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات کېږي، او خپله د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه یقین او باور راغی چې نور زما ژوند دلته نور نشته او زه به د دې دنیا نه ځم. وروسته انشاءالله د نور مسایل به خپله ورو ورو داسې راشي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د سفر په میاشت کې 11 کال خو تیر شو، حجة الوداع وشو، د حجة الوداع نه چې بیرته راغی نو د 11 کال د سفر په میاشت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم د رومیانو د ویرولو په خاطر باندې چې زما د وفات نه بعد بیا کومه حمله ونه کړي او مسلمانان هغه نه کړي. او بل دا چې دا کوم عرب چې د شام د هرقل یا د روم د امپراتورۍ سره په سرحداتو کې اوسېږي چې دوی زړور شي، دا ورته معلومه شي چې ګوره د لوی امپراتورۍ او سوپر پاور سره مقاومت کېدای شي، دا څه ناممکنه خبره نه ده بلکې کېدای شي بلکې ماتولی هم شي. د افغانستان تاریخ په دې باندې بالکل شاهد دی چې افغانستان ته څو غټې امپراتورۍ راغلي دي، سکندر ورته راغلی دی، انګریزان ورته راغلي دي، روسان ورته راغلي، امریکایان ورته راغله، خو الله پاک ټول وشرمول، ټول یې بس داسې پر کندو کپر د دې وطن ورک کړه او په زاریو باندې ځانونه خلاص کړه. نو دغه شی رسول الله صلی الله علیه وسلم مقصد هم دا و چې دا زمونږ د ملت خلک په دې پوه شي چې سوپر پاور معنا دا نه ده چې بس هغه به نه ماتېږي، اصلي سوپر پاور چې دی هغه الله پاک عز وجل دی. نو اسامه بن زید په مشرۍ باندې 3000 صحابه کرام چې په هغې کې انصار او مهاجرین بلکې مشران خلک په دې کې موجود. حضرت ابوبکر صدیق ګوره د ټول امت کې اولین شخصیت او بالاترین شخصیت دی او دیم په دې لښکر کې و. حضرت عمر فاروق بکې او نور غټ مشران صحابه کرام ټول ورسره. نو اسامه بن زید بیرغ ورکې ورته ویل چې ته به ځې هغه ځای ته چې هغه د اردن سره په خوا کې شاوخوا چې کوم منطقې دي بلقا دغه ته به لاړ شي او هلته به د هغې خلکو سره جنګ وکړي، دعوت هم ورکړي، دعوت نه بعد بیا ورسره جنګ وکړه. نو د لښکر هم تیار شو او بیرغ هم تیار شو، هر څه تیار شو. بیا د مدینې منورې نه تقریبا 3 کیلومتره بهر چې مخ په شام باندې چې کومه لاره د شمال ته هلته روان شو، یعنې باقاعده حرکت یې وکړي. هغه ځای ته چې ورسېده دلته رسول الله صلی الله علیه وسلم ناروغ شو. نو چې کله ناروغ شو بیا هغوی عملته وځنډېده چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم ناروغي څنګه کېږي. چې کله صحتیاب شو یا هغه شي نو پته به ولګي، بیا عملته پاتې شو تر څو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات شو. بیا د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه وروسته حضرت ابوبکر صدیق اولین کار چې د خپل خلافت په وخت کې وکړ هغه د اسامه بن زید دغه لښکر و چې رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه کړی. هر څونه صحابه او مخالفت وکړي زنو چې دا اوس مناسب وخت نه دی، حالات ښه نه دي، رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات شوی. هغه ویل چې نه، چې کوم کار رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل ژوند مبارک کې کړی هغه زه کله هم نشم ماتولی. بس دی ولېږل او دې دومره ډېره فایده وکړله چې دا لښکر کله شام ته لاړ او هلته یې جنګ وکړي او ډېر زیات غنیمتونه یې ونیول. بیرته چې راغله نو دا د جزیرة العرب خلک ټول پوه شو چې اوهو دا خو موږ د سپیکر چې دا خلک پیغمبر مړ شو، دا به کمزوري شوي هغه شوي وي. نو موږ ځکه بغاوتونه شروع کړو، د زکات نه منې کېدو شروع کړو، ځینې دروغجن پیغمبران پاتې ټولو د دې لښکر تلل او بیرته راتلل ډېر زیات اثر لاندې راوسته. مسلمانان ته هم ګټه ورسوله او کفارو ته دا هغه شولو ګوډسنډنه شوه چې ګوره که تاسو مخالفت کوئ نو موږ د روم د امپراتورۍ سره جنګېږو، تاسو چونګټې منګټې څه شی چې تاسو سره به موږ هغه نشو کولی. نو دا رسول الله صلی الله علیه وسلم د زندګۍ په اخري هغه هم دا و چې د سفر په میاشت کې دا لښکر هغه شو. بیا د دې نه وروسته رسول الله صلی الله علیه وسلم لا دوی همدغه 3 کیلومتره د مدینې نه وتلي وو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ناروغه شو. د ناروغۍ په وجه باندې دا لښکر بیا معطل شو. بیا د ابوبکر صدیق رضی الله عنه په وخت کې بیا دا لښکر بیا اولین کار همدا وکړي. بل د ناروغۍ نه مخکې چې په اصطلاح سره ناروغي شروع شي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ځل هغه ته لاړلو احد ته، هغه مخکې ویل چې احد ته هم لاړلو د ناروغۍ نه مخکې لږ، او یو ځل جنت البقیع ته لاړو. په جنت البقیع کې هم د هغه سره داسې خبرې وکړې، داسې هغې وکړې. د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو غلام
چې هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په موهبه نومېدلو، هغه خپل روایت کوي چې یو ځل رسول الله صلی الله علیه وسلم ویل چې زه د شپې راپورته کړم، رسول الله صلی الله علیه وسلم ماته ویل چې موهبه ته راجګ شه. زه راجګ کړم، ماته ویل چې راځه ما پسې راځه او ځو جنت البقیع ته، او په جنت البقیع کې د مړو دپاره چې دا کوم دي د دوی دپاره استغفار غواړو. نو موهبه رضی الله عنه وایي چې زه رسول الله صلی الله علیه وسلم لاړو. دا امام حاکم رحمه الله په خپل مستدرک علی الصحیحین کې د حدیث را نقل کړی دی چې زه ورسره روان شوم. هلته چې ورسېدو نو هلته دعاګانې او هغه استغفار وکړه. نو بیا یې ماته ویلې چې موهبه الله پاک ما ته دوه خبرې هغه راکړې، اختیار دوه هغه راکړې په اصطلاح سره چانسونه یا دوه اپشنه، چې که ته غواړې چې په دنیا کې پاتې شې نو زه به د ټولو خزانو کلیګانې تا ته درکړم او ته به تر قیامته پورې بیا ژوندی یې. دا د یو هغه دا راکړه ما ته. او بلې دا ویلې چې که چېرته دې خوښه یې نو د ما سره د ملاقات نو بس ده بیا تو وفات خبر هغه کا. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم الله عز وجل چې دا دوه اختیارات ورکړي او دوه اپشنونه ورکړي، نو هغې کې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا اختیار کړ چې نه دنیا کې نور ما زه نه پاتې کېږم، زه درځم ملاقات ته. نو بس بیا ما دا خوښه کړه د موهبه ته وایي. نو موهبه رضی الله عنه ورته وایي چې رسول الله کاش کې تا دا بله خبر اختیار کړی وی چې د خزانو کلیګانې دې غوښتې وی او تر قیامته د ژوند غوښتې وی، دا به ډېر ښه وی. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې نه دنیا دې نه ده چې دلته دې سړی پکې شپې او ورځې تېرې کړي. په هر صورت ویل چې ما دا خبره اختیار کړې ده او ما هغه طرف خوښ کړی دی چې کوم د آخرت ژوند ده. دا د حضرت موهبه هغه حدیث دی چې امام حاکم رحمت الله علیه او مسند احمد هم راخسته، امام احمد حنبل هم راخسته دی، دا معجم الکبیر امام طبرانی هم دا حدیث راخسته. ټول کتابونو دا څو کتابونو دا را نقل کړی دی چې دغسې واقعه د مریضۍ نه مخکې داسې شروع شوله. ناروغتیا پیل کله وشو، کله رسول الله صلی الله علیه وسلم مریض شو. تقریبا روایت په دې باره کې دوه راځي، ځکه لږ هغه مشکل پکې دی. د 11 کال د سفر په آخري شپو کې یا د ربیع الاول په اول ورځ، دا دواړه خبرې دي. د سفر د میاشتې آخري ورځې او یا د ربیع الاول اول تاریخ باندې د رسول الله صلی الله علیه وسلم ناروغي شروع شوه. نو هغه روایات چې وایي چې د سفر په آخر کې ناروغي شروع شوې ده، نو وایي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم ناروغي 14 ورځې وه او په 14 ورځ باندې دی وفات شو. نو دا هغه دی چې روایت دی چې مریضي شروع شوې د سفر په آخر ورځو کې، نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم ناروغي چې کوم یو دا 14 ورځې وه. ځکه د ربیع الاول په 12 تاریخ د دوشنبې په ورځ د وفات بالکل متفق علیه دی، هېڅوک په دې کې هغه بالکل دا ثابته ده چې دی په 12 د ربیع الاول 11 هجري کال کې وفات شوی دی. په دې کې څه اختلاف نشته، خو صرف د ناروغۍ د ورځې په باره کې دا مسله ده چې ځینې وایي چې د سفر په آخرو ورځو کې ناروغي شروع شوه او ځینې وایي چې نه د ربیع الاول اول ورځ. نو چې ربیع الاول اول ورځ نه د ناروغۍ شروع وي، نو هغوی وایي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم ناروغي چې کوم یوه دا 11 ورځې وه، زیاته نه وه. نو دواړه روایت راغلي، خو ځینې محققینو علماو هغه لیکلي چې دا د 10 ورځو روایت صحیح ده چې دا کوم 10 ورځې رسول الله صلی الله علیه وسلم مریضي وه. نو په اول شروع شو بیا په 12 باندې وفات شو، نو 10 ورځې منځ کې پاتې شو، ځکه اول لږ نیمه ورځ تېره وه، هغه اخر کې نیمه ورځ تېره شوه، نو ځکه 10 ورځې د رسول الله صلی الله علیه وسلم ناروغي وه. په هر صورت باندې یا 14 ورځې یا 10 ورځې، خو رسول الله صلی الله علیه وسلم چې ناروغي شروع شوه د چهارشنبې په ورځ باندې د رسول الله صلی الله علیه وسلم ناروغي شروع شوه. او داسې و چې په دې ورځ باندې د جنازې ته لاړو. جنازې ته چې کله لاړو، په جنازه کې چې کله د جنازې نه بیرته راوګرځېد جنت البقیع نه، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم په سر مبارک کې درد پیدا شو. دا درد زیاتېدو دومره سخت تبه شوه، دومره سخت ګرم شو چې حتی ټوټه به چې لنده کړه او په سر مبارک به ورته کېښوه، نو د پټۍ د سر نه هم د دې هغه معلومېدله، یخې پټۍ هم هغه بیا معلومېده، ګرمي معلومېدله. د همدغه مریضي همداسې روانه وه، یعنی زیاتېدله او کله به کم او کله به زیاته شوه. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم 15 وخت لمانځه ته به راتلو، امامت به یې کولو.
یعنی رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه روایات چې وایي 14 ورځې د ناروغي وه نو وایي چې 10 ورځې رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپله مریضۍ کې هغه وکړلو امامت کولو باقاعده امامت روانو او هغه کسان چې وایي چې 10 ورځې رسول الله صلی الله علیه وسلم مریضي ده نو هغوی وایي چې نه 6 ورځې د 6 ورځې تقریبا دونه اندازه کې رسول الله صلی الله علیه وسلم امامت کولو د هغې نه وروسته بیا چې حال خراب شو نو بیا امامت ابوبکر صدیق ته پرېښو نو دا خبره ثابته ده چې د ناروغۍ په جریان کې دوشنبې ورځ راغله چې په کومه دوشنبې وفات کیږي د دې دوشنبې نه مخکې دوشنبه چې کوم یوه یعنی د وفات نه 8 ورځې مخکې د رسول الله صلی الله علیه وسلم حالات خراب شو لږ تکلیف شو ډېر نو خپلې ټولې بیبیانې راوغوښتلې په دې کور کې د آسان دی اویلۍ کې نو هلته ټول ته ورته ویلې چې دا د بخاري حدیث دی چې زه به نن د چا په کور کې وم د چا نوبت دی نو هغه امهات المؤمنین ازواج مطهرات مخکې تیر درس کې موږ تفصیلي بیان وکړ د ازواج مطهرات برکه چې 9 بیبیانې د رسول الله صلی الله علیه وسلم ژوندۍ وې دوی ټولې حاضرې وې رسول الله صلی الله علیه وسلم پوښتنه وکړه چې ما شپه به چا سره نو ویلې د رسول الله صلی الله علیه وسلم مقصد دا و چې که تاسو ماته اجازه راکړئ دا باقي وخت به زه د بیبي عایشې سره تیر کړم د بیبي عایشې نه دا روایت شوی دی نو ازواج مطهراتو رضی الله تعالی عنهن هغوی ټوله اجازه ورکړه چې یا رسول الله ستا چې چېرته خوښه هر ځای کې چا خوښوي عمل ته خپل وخت تېروي هېڅ مسله نشته ته بیمار یې او مریض یې چې کوم ځای کې دې خوښوي نو بیا د حضرت عباس رضی الله عنه او حضرت علي په کومک باندې چې دی یو طرف ته یو شو د بل طرف ته بل شو بیا نو هماغه ځای نه چې کوم ځای کې راوستلو د بیبي عایشې په کور کې او تر آخره پورې همدلته و تر څو چې وفات هم شو او په هماغه د بیبي عایشې په اتاق کې هماغه د مرقد مبارک او قبر مبارک هم په همغې ځای کې دی چې کوم ځای کې د بیبي عایشې اتاق و نو دې نه راغلو مستقل طور د بیبي عایشې په کور کې و او د بیبي عایشې په کور کې چې راغی نو امامت یې کولو وایي چې د چهارشنبې ورځ وه د چهارشنبې ورځ به رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د دې چې مریضي زیاته وه نو ډېر زیاته سخته تبه وه نو دا بخاري را نقل کړی دا حدیث چې د خپلو ازواج مطهراتو ته ویلې چې یو لږ اوبه راوړئ د مختلفو کویانو نه په ما باندې هغه کوي چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د 7 کویانو د 7 څاګانو اوبه ورته راوړل شي دا ټول یو ځای شوې او دی په لګن په هغه کې کېناست او بس غسل یې وکړ چې کله غسل وکړ نو بدن سپک شو چې کله بدن سپک شو نو بیا لاړلو جماعت ته جماعت کې چې مهنځنه مخکې هم خبرې وکړې او هغه ته وصیت وکړې صحابه کرامو ته چې څو شیان به تاسو مد نظر نیسئ یو دا چې دماغ قبر به من حیث بت نه جوړوي چې تاسو دلته راځئ او سجدې کوئ او څوک څه کوئ ځکه ځینې ځایونه کې ما په خپلو سترګو لیدلي چې ځینې خلک د مشرانو او د هغوی خلکو قبرونو ته سجدې کوي بیا چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم قبر څوک وګوري بیا خامخا کوي ورته ځکه چې هغه د ټولو اولیاءو د ټولو مخلوقاتو سردار دی نو هغه ته بیا څنګه نه کول نو ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل امت د دې نه ویرولو چې ګوره تاسو به د ما قبر من حیث بت نه جوړوئ چې تاسو به دا نه یو خبره دا و چې دې نه ځان ساتئ دویمه خبره دا وه چې لعنت دی الله لعنه الله اليهود والنصارى د الله پاک لعنت دی په یهودو نصاراو باندې چې هغوی د خپلو انبیاو او د اولیاو د قبرونو مساجد جوړ کړو یعنی د سجدې ځای جوړ کړه چې کوم ځای کې د الله پاک عبادت کولو ځای نو دوی هغه خپل انبیا علیه السلام خپل اولیاء چې د هغوی د قبرونو هغه جوړ کړ مسجدونه جوړ کړ اولته سجدې کوي نو دې خبره وکړه نو الته هغه خبره وکړه چې ما د قبر نه ګوره بت جوړ نه کړي دلته دا خبره چې دا خبره د لعنت وړ ده چې څوک د انبیا او د اولیاء قبرونو ته سجدې کوي او هغې نه مسجدونه جوړوي نو دا خبره هم وکړه درېیمه خبره دا وکړه چې د انصارو به ډېر خیال ساتي ځکه چې انصار کوي دا د دین په هغه کې ډېر زیات نصرت کړی او ډېر زیاته قرباني ورکړې په اول وخت کې خو مهاجر کم انصار تر اخره قرباني ورکوله او انصار وروسته مخ په کمېدو دي او داسې وخت به راشي چې انصار به داسې لکه په وړو کې چې مالګه سړی چې دونه به کم شي ځکه نور خلک به زیات شي نو تاسو ډېر خیال ساتئ که خامخا د کوم سړي نه په انصارو کې غلطي وشوله نو د هغې غلطۍ نه تېر شئ او څوک چې نیک دي د نیکو خلکو قدر او عزت ساتئ او چې چا غلطي وکړه ګناه ترې نه وشوه کوم هغې ته نه وکړه د هغې نه تېر شئ د هغې نه عفو وکړئ او چیړ ورسره ډېر مه کوئ د هغوی به همیشه خیال ساتئ بله خبره دا وکړه چې وفود چې کوم وفدونه د بیرون نه راځي هغوی سره به ډېر ښه هغه کوئ
لکه څنګه چې ما د وفودو سره استقبال او هغه کېناستلو پاڅېدلو مرکه کول او هغوی ته هدایت صادرول بیا چې کله تلل هغوی ته خرڅ ورکول دا مخکې موږ په وفودو کې دا خبر کړې وه خرڅ ورکول دغه شی چې ما څنګه تعامل د وفودو سره پلاو سره کړی دغسې معامله به نیکه معامله او ښه معامله به تاسو هم دې خلکو سره کوئ. بیا وصیت وکړه بل چې د خپلو غلامانو د خپل لاس لاندې خلکو خیال به ډېر ساتئ چې کومې تاسو د لاس لاندې دي او بیا ویل چې د 5 وخت لمونځونو به ډېر خیال ساتئ. دا خبرې وکړې بیا لمانځه وخت شو د ماسپښین مونځ یې وکړې دا د چهارشنبې د ورځې په باره کې دا حدیث رانقل شوی دی. بیا چې کله لمونځ وشو د لمانځه نه بیا پورته شو بیا په منبر باندې کېناستو دا د بخاري حدیث دی چې بیا په هغه باندې کېناستو په منبر باندې نو بیا یو خبره وکړه چې الله عزوجل خپل یو بنده ته اختیار ورکړي چې که دنیا غوره کوي نو دنیا هم ستا په اختیار کې ده او که آخرت غوره کوي هم ستا په اختیار کې ده. نو هغه بنده آخرت غوره کړي او دنیا غوره نه کړه. دا خبر رسول الله صلی الله علیه وسلم وکړه چې یو د بندگانو د الله نه داسې یو خبره. نو ابوبکر صدیق چې کله دا خبره واورېده نو په ژړا شو. چې کله په ژړا شو نو دا حدیث راوي وایي چې دا خلکو ویل چې هغه ته عجیب سړی دی دا شیخ یعنې هغې وخت مشر سړی و دی نو 80 کلو شاوخوا داسې عمر یو نو خلکو ویل چې دا بوډا ته ګوره دې شیخ ته ګوره چې په دې وخت کې دی ژاړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم تر اخره پورې موږ مخکې درس ویلی چې 60 ویښتانو نه په سر او ګیره مبارک ډېر سپین نه و خو ابوبکر صدیق رضی الله عنه چې کوم یو هغه د اول نه هم داسې کمزوری او ضعیف غوندې و نو ګیره کې سپین ډېر و بلکې تقریبا داسې ماش برنج چې موږ تاسو ورته وایو چې نه تورې نه سپینې داسې حالت کې و. نو دا خلکو ویل چې دې شیخ ته ګوره چې دا اوس رسول الله صلی الله علیه وسلم د یو بنده خبره وکړه او دی دلته ژاړي. خو دا راوي وایي چې موږ هغه وخت پوه شو چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات شو نو موږ بیا پوه شو چې او ابوبکر صدیق خو په دې خبره پوه شوی و چې دا وایي ژړل چې دې بنده نه خپل رسول الله صلی الله علیه وسلم مطلب دی چې دی به وفات کیږي. نو وروسته د ابوبکر صدیق دی هغه ورته معلومه شوله چې اصل د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه بنده چې یاد کړی و هغه خپل ذاتا شخصا رسول الله صلی الله علیه وسلم و. نو ځکه دې خلکو هغه وکړل. دې نه وروسته د بیاشې په کور کې به رسول الله صلی الله علیه وسلم دی کور نه بلکې وطاقو نو صرف یو وطاقو مخې ته صحنګکۍ لرلو. ما درته ویل چې حدیث او د سیرت کتابونو کې راغلي چې 6 لاسه د دې وطاقو عرض یې هغه دونه نو 6 لاسه چې کې 2.5-3 متره اله به راځي داسې وړوکی وطاقو. نو په دې وطاق کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم همدلته اوسېدو د بیاشې په دې حجره کې دې ته حجرات وایي. دا سوره الحجرات چې 26مه سپاره کې دی هغه د همدې حجراتو په باره کې همدغه حجرو په باره کې نازل شوی دی. نو دلته به حضرت صدیقه رضی الله تعالی عنها به همیشه د رسول الله صلی الله علیه وسلم خدمت کولو. او حضرت عایشه وایي دا د بخاري حدیث دی چې دی وایي چې ما به پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې هغه دعاګانې لوستلې او دمولې به چې کوم ما ته یادې کړې وې او د اخر سورتونه 3 سورتونه قل الله احد قل اعوذ بالفلق قل اعوذ بالناس دا به مې لوستل. بیا به مې د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک راواخستو هغې باندې به مې چوپ کړ هغه لاس مبارک به مې د په بدن باندې بیا داسې هغه کولو ګرځولو. نو دا به هر وخت ما دا کار کولو سهار او مازدیګر د ورځې چې کله چانس به برابر شو. نو چې کله د پنجشنبې ورځ راغله د پنجشنبې ورځ نو د ماښام تر مانځه پورې دغه پنجشنبې چې د دوشنبې پورې دی وفات کیږي نو د پنجشنبې په ورځ باندې د مازدیګر مونځ رسول الله صلی الله علیه وسلم ورکړي هغه خو خفیه و بیا د ماښام مونځ هم ورکړي. نو ام الفضل د حضرت عباس رضی الله تعالی عنه میرمن دا وایي چې په دې ماښام باندې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کوم مونځ ورکړي نو په دې کې والمرسلات عرفا دا د 29مې سپارې اخرنۍ سورت چې کوم یو دی دغه سورت دی ولوستلو او دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم اخري امامت امداوي دی به ورسته به امامت ونکړي. نو دا د پنجشنبې ورځ وه د پنجشنبې ماښام مونځ رسول الله صلی الله علیه وسلم ورکړی اخري لمونځ هم دا و او د دې نه بعد ماسوتن مانځه وخت چې شو
نو د مریضي دومره زیاته شوه چې بس لکه سړي باندې چې بېهوشي او موږ ورته پرکالي وایي معمولا سړی داسې پرکالی شي چې بیا به ځان نه پوهېږي. نو چې کله لږ راښه شو راجګ شو نو پوښتنه یې وکړه چې خلق لمونځ کړی دی که نه دی کړی. نو حضرت عایشه د نور ورته ویل چې یا رسول الله لمونځ خلکو نه دی کړی، تا ته منتظر دي. نو چاله اوبه راوړی چې زه غسل وکړم. بس غسل او هغه اوبه یې ځان باندې واچولې او داسې غسل یې وکړ. نو بس چې کله پورته کېدو چې مانځه ته لاړ شي بیا ورباندې هغه راغله که بیخي کمزوره شوی و او د هغې نه وروسته بیا هغه شو په اصطلاح سره پرکالي پرې راغله. بیا چې راپال شو بیا چې را کېناستو ویل څنګه خلکو لمونځ کړی وي چې نه یا رسول الله تا ته ماتل دي. ویله چې اوبه راوړئ. نو اوبه چې راوړل بیا یې غسل وکړ او داسې وکړ. نو بیا چې روانېدو په دې وخت کې بیا هغه پرې راغله پرکالي او بیا هغه شو. درېیم ځل چې کله راپورته شو نو بیا ویل چې خلکو لمونځ کړی که نه دی کړی؟ نه دی کړی یا رسول الله تا ته ماتل دي. نو دا ځلې بیا درېیم ځلې ځان اماده کې خو بس ونه شو. چې ونه شو د هغې نه وروسته چې راغه شو نو بیا امر وکړي چې تاسو لاړ شئ. ابوبکر ته امر وکړي رسول الله، دا د بخاري حدیث دی دا ټول، ویل چې تاسو امر وکړي ابوبکر ته چې خلکو ته امامت وکړي او لمونځ ورکړي. په دې وخت کې حضرت عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها دا هم د بخاري حدیث دی دا برخه، وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ویل چې یا رسول الله ابوبکر صدیق خو ډېر نرم زړی دی، که ستا په مصلا باندې ودرېږي نو بیا به ایله ژاړي بس لمونځ به ترې نه پاتې. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم څه ونه ویلې، بس ویلې چې بس امر وکړي چې ابوبکر لمونځ ورکړي. بیا وروسته حضرت عایشه او حضرت حفصه د حضرت عمر فاروق لور دواړه ملګرې شوې. بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دا خبره وکړله چې که د ابوبکر په ځای باندې بل څوک امامت وکړي دا به ښه دی، کمزوری دی ډېر او ډېر نرم زړی دی، هغه به ایله ژاړي بس هر څه به ترې پاتې. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته قهر ورغی چې تاسو داسې ښځې یئ چې په زړه کې یوه خبره یي په خوله بله خبره کوئ چې دا کمزور هغه د نرم زړی دی او دا دی، نو په زړه کې خبره بله ده او په ظاهر کې بل څه وایي. نو اصل دی تاسو هغه ښځې لکه یوسف علیه السلام چې هغه ښځې ورته راغلې او لاسونه یې غوڅ کړه، نو په ظاهر کې خو یو خبره کوله په زړه کې بل څه خبره وه. نو تاسو اصل بیا شرها وایي چې دا وجه څه وه چې موږ ته رسول الله صلی الله علیه وسلم داسې خبره وکړه. اصل خبره دا وه چې موږ ویلې چې که بالفرض دې مریضۍ نه رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات شي نو بیا به ابوبکر ته خلک وایي چې اوس پیره تا امامت شروع کړه، نو ځکه خو رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات شو، تا منحوسیت د خوا نه دا وشو. نو ما د دغې خبرې په خاطر چې دا منحوسیت را نه شي نو بار بار هم دا خبره کوله رسول الله صلی الله علیه وسلم ته چې که دې په ځای بل څوک ودرېږي نو دا به ښه وي. نو خو رسول الله صلی الله علیه وسلم پوه شو چې دې مطلب په ظاهر کې خبره خو یو څه کوي خو اصل خبره دا نه ده بلکې خبره بله ده، دې تر شا نورې خبرې شته دی چې هغه خبرې اصلي مقصد دی، دا مقصد نه دی چې دا خبره وشي. نو دې نه بعد رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا لما هغه امامت ونه شو کړی، بس 11 منځونه حضرت سیدنا ابوبکر صدیق د رسول الله صلی الله علیه وسلم په مبارک ژوند کې امامت کړی دی. ځکه د ماسوتن منځ ده ورکړی، د پنجشنبې د جمعې ورځ 5 منځونه ابوبکر صدیق ورکړه، د هفتې ورځ 5 منځونه ابوبکر صدیق ورکړه، د یکشنبې د ورځ 5 منځونه ابوبکر صدیق ورکړه. نو 5 او 5 15 شوه. ماسوتن د پنجشنبې د جمعې د شپې د ماسوتن د هغه دم ورکړی نو دا 14 شوه. او د دوشنبې ورځ چې کومه ورځ باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات شو نو د سحر منځ یې ورکړه او بیا د ماسپښین منځ نه مخکې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات شو. نو ځکه 11 منځونه ابوبکر صدیق په امامت کې شوي دي. دې په باره کې 2-3 شیانو ته خیالي. یو خبره دا ده چې دلته ځینې خلک داسې هغه کوي چې ابوبکر صدیق څوک اولاده او اعوذ بالله منها نعوذ بالله منها، ځینې خلکو ډېر بد شیان ورپسې وایي. حضرت علی کرم الله وجهه نه روایت شوی دی، امام بیهقی امام طبرانی د حدیث را نقل کړی دی چې ولې هغه ورځ چې ابوبکر صدیق امام کېدلو امام ګرځېدلو زه هلته موجودم او رسول الله صلی الله علیه وسلم ما د ټولو حالاتو نه خبر و، زه وم چې ابوبکر صدیق باندې تاکیدا دا خبره شوه چې غیر ده نه دی بل څوک مونږ نه ورکوي. نو که چېرته زه وړ ګڼلی خو ما ته به امر کړی زه خو هلته موجود وم. یو دویمه خبره دا امام طبراني بل حدیث را نقل کړی دی، ویلې چې یو ځل ابوبکر صدیق د څه مسلې په خاطر باندې بیرون تللی و او د مازدیګر د مانځه وخت شو، د مازدیګر د مانځه وخت شو نو حضرت بلال رسول الله صلی الله علیه وسلم ته خو رسول الله صلی الله علیه وسلم خو بیرون نه شو تللی چې هلته مونځ ورکړي، خو مریض و په دې وخت کې. نو حضرت ابوبکر صدیق نه و په دې وخت کې د مازدیګر مونځ وشو، اذان وشو، د اذان نه وروسته د مانځه وخت چې شو نو حضرت بلال وګرځېدلو نو څوک نه و په دې منځ کې
حضرت عمر فاروق و د خلکو کې، نو هغه دستي عمر فاروق ته ورته وی چې ابوبکر نشته ته مخکې شه مانځه ته، نو دی مخکې شو حضرت عمر فاروق. د حضرت عمر فاروق आवाज لږ لوړ و چې کله تکبیر تحریمه ویل چې الله اکبر، رسول الله سلام داخل ته واوریدل چې واوریدل یو دم هغه شو چې لا 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 درې ځلې دا خبره تکرار کړه چې نه د ابوبکر په موجودیت کې هیڅوک هم حق نه لري چې منځ وکړي. ابوبکر چیرې دی چې بل څوک د په ځباني امامت کوي. نو دا خبر حضرت عمر واوریده چې واوریدله ډیر خپه شو چې مونږ سلام وګرځولو. نو حضرت بلال ته په غوسه شو چې بلال تا دا کار وکړه کنه، ما خو داسې فکر کولی چې تا ته رسول الله سلام امر کړی دی چې عمر دې مخکې شي. نو تا څنګه هغه ورته ویل چې خو ابوبکر نه و، چې ابوبکر نه و نو ځکه ما تا ته ویلې، ما ته رسول الله سلام امر نه وکړه. خو دا خو طبیعي خبره ده چې رسول الله سلام هم نه و او هغه هم نه و، نو طبیعي خبره ته به مخکې کېږي. ځکه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په ژوند کې ډېر داسې احادیث شته او انشاءالله تاسو به د خلفای راشدینو کوم هغه چې موږ کړی هغې کې به تاسو واورئ چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلي و چې د ما نه وروسته بخاري حدیث دی دا ګوره، ما نه وروسته به د دوو کسانو پیروي کوي. امام بخاري رحمت الله په صحیح البخاري کې صحیح حدیث نقل کړی دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ټولو خلکو ته ورته ویلی چې د ما نه وروسته به تاسو د دوو کسانو متابعت او پیروي کوئ. ابوبکر او عمر داسې اشاره ورته وکړه چې دغه دوه کسان دي، دوی به تاسو متابعت کوئ. نو دا خبره خو ثابته وه داسې، نو ځکه حضرت بلال دا کار وکړي. حضرت عمر په دې خبره خفه شو. اصل خبره په دې کې دا وه تاکید د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا و چې په دې امت کې د ابوبکر صدیق نه افضل او بهتر څوک نشته. نو ځکه د امامت هم دی وکړي، ټول بهتر کس چې کوم یو امامت حق دی همغې سړي دی، خو که هغه نه بل سړی به کېدای شي مخې ته شي. نو ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم دا هغه وښودله، عکس العمل وښودله. بل د دې په جریان کې چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم مریضي او ناروغي زیاته وه او د امامت ته نشو تللی، نو په دې وخت کې یو ځل دا د بخاري حدیث دی، عبدالله بن عباس دی راوي دی، وایي چې یو ځل رسول الله صلی الله علیه وسلم دا صحابه کرام چې اتاق کې هلته ناست وو، نو وویل چې لاړ شئ یو تاسو قلم او هغه راوړئ زه تاسو ته یو مکتوب ولیکم. نو په دې وخت کې د بخاري روایت دا دی چې حضرت عمر فاروق ویل چې ګورئ تاسو رسول الله صلی الله علیه وسلم مریض دی او په دې وخت کې په تکلیفو په عذاب وایي ما لیکل څه کوي د الله کتاب او د رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت دې موږ سره شته. نو لیکلو ته صورت هغه اسې مریض دی. نو چې کله د دوی په منځ کې د چا وی چې نه لیکل دی وکړي، چا وی چې نه ضرور نه دی، نو په دې کې لږ د خلکو لږ آواز پورته شو. نو بس بیا د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې زه لاړ شئ بس هغه مه کوئ. دې نه ځینې خلکو خصوصا اهل تشیع د دې نه داسې استنباط کړی دی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د حضرت علي په باره کې وصیت لیکلو چې دی به ما نه وروسته خلیفه وي او وصي به وي، خو عمر وی دا چل وکړه او دا خبره همداسې پټه پاتې کړه، در حال چې دا دروغ ځکه ده چې د دې نه وروسته هم رسول الله صلی الله علیه وسلم ژوندی و او د صحابه کرامو سره خبرې کړي، هغه یې کړي، بلکې د دې نه وروسته یو ځل مسجد ته لاړ دی، هلته په منبر باندې ناست دی، هلته خبرې کړي دي. نو که وخت یې ورسره خو دا که دونه مهمه مسله وي خدا به یې کړې وی. دا خبر اشي دروغ دي، خلکو د هر شي نه یو وړې خبرې نه یو غر وباسي چې دا خپل غلطه خبره په خلکو ثابته کړي چې څه قسم هغه کېږي. دې نه بعد رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي چې د یک شنبې ورځ وه، د دوشنبې په ورځ رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات کېږي. د یک شنبې په ورځ باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل حالت لږ ښه وګڼل، یعنې ځان یې داسې سپک غوندې شو. نو د یک شنبې په ورځ باندې راغی مسجد ته. په داسې وخت کې راغی چې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه په مانځه ولاړ، امامت مخکې و شاته ورپسې جمع ولاړه وه. رسول الله صلی الله علیه وسلم راورسېدو چې کله ابوبکر صدیق دا محسوسه کړه، ځکه دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا حجره د بیاشۍ چې وه دا د مسجد په دې هغه کې دروازه وه، نو دی به راووتو دلته به امامت ته به راتلو. نو چې دی د هغې ځای نه راووتو نو حضرت ابوبکر صدیق خو د مخکې هغه کې ولاړو، نو پوه شو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم راووتو، نو دی شاته روان شو چې د مقتدیانو په ځای کې ودرېږي، رسول الله صلی الله علیه وسلم به امامت ته ودرېږي. نو هغه ورته اشاره په لاس باندې وکړه چې په خپل ځای باندې ودرېږه. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم راغی، د حضرت ابوبکر صدیق په څنګ کې کېناستو، ځکه ودرېدلی نه شو،
د مریضۍ د لاسه نو کېناستو نو وایي محدثین همدا د بخاري حدیث دی همدا محدثینو دا وایي چې اصلا د رسول الله وسلم من حیث امام خو په ناستې و هغه حضرت ابوبکر د هغه پسې امامت کولو د رسول الله صلی الله علیه وسلم پسې او دا خلق اقتدا کوله په ابوبکر صدیق پسې یعنی د خلق امام ابوبکر صدیق و خو د ابوبکر صدیق په خوا کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ناسو نو هغه اقتدا په رسول الله صلی الله علیه وسلم پسې کړو په هر صورت رسول الله صلی الله علیه وسلم راغی مانځه ته او په دې مانځه کې برخه واخیستله نو د ابوبکر صدیق په خوا کې کېناستو منځ نور ابوبکر صدیق ورکړی چې کله ختم شو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم په منبر باندې تشریف یوړو په منبر باندې کېناستو نو هلته څه وصیتونه مسلمانانو ته وکړه چې ګوره دغه شیان به تاسو مد نظر نشئ داسې نه چې خدای ناخواسته خبره به خرابه کړي. اوله خبره دا وکړه چې د جزیرة العرب نه کوم ځای چې د جزیرة العرب په نامه یادیږي دلته به د مشرکانو او د یهودو او نصاراو موجودیت نه منئ بس دا به باز جزیرة العرب به صرف د اسلام دپاره مختص کیږي او دلته به صرف مسلمانان اوسیږي دا خبره یې باقاعده وکړله او صحیح بخاري کې دا حدیث راغلی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وصیت وکړي چې د جزیرة العرب نه به تاسو مشرکین او یهود نصارا وباسئ. دا امام بخاري رحمت الله علیه دا حدیث را نقل کړی د عبدالله بن عباس نه. دویمه خبره همدې ورځ باندې د یکشنبې په ورځ د انصارو په باره کې وکړه چې ګوره انصار هغه خلک دي چې د دین په حق له ډېره سخته قرباني په اول وختونو کې ورکړه او اوس ورځ په ورځ مخ په کمیدو دي نو تاسو دې سره د احسان معامله کوئ. نیک خلک اسیم نیک دي د هغوی سره خرابې کوي که کوم یو غلطي وکړه د غلطي نه به تاسو سترګې پټوئ او د هغې نه به تېرېږئ داسې نه چې تاسو ورسره سختي شروع کړئ. دا دویم وصیت و. دریم وصیت چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کې هغه دا و چې زما قبر به د بت په حیث باندې نه جوړوي چې هغه په اصطلاح سره بت ته نه جوړ کړي او راځي څوک سجدې ورته کوي یو څوک یو کوي څوک بل کوي دا کار ورکوي. دا اوس دا خلک دا کار کوي ما په خپلو سترګو لیدلی دي څو ځلې چې خلکو سجدې بت هغه ته سجده قبر ته ما منې کړي م دي ورته ویل چې ګوره دا خو ناروا دی دا خو غیر دی الله نه سجده هیڅ چاته جایز نه ده نو تاسو څنګه قبر ته کوئ. یو مسجد ته زه لاړم د مانځه په خاطر باندې ګورم ښځې داسې ټولې په سجده پرتې دي هلته هغه ناست و هغه بلا ویلی چې هغه څه ورته وایي د زیارت منجاور ما ورته چې ظالم بچی دا ښځې که نه پوهېږي نو ته خو پوهېږې ظالمه دا خلک خو مه نیکه که نه نو بیا دې ما د هغه په خاطر باندې ښځو ته ورته جګ شه دغه مه کوي او مخکې قرار ورته ناست و دې سجدې کولې او تللی به نو یعنی دا کار کېدلو هغه وخت کې هم کېدلو اوس هم خلک کوي نو ځکه خو رسول الله صلی الله علیه وسلم د خلک منې کړه چې ګوره د ما د قبر نه د بت مه جوړوئ چې د نورو دغه خلکو قبرونو ته خلک سجدې کوي چې د هغوی درجه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په لکونو مرتبې ټیټه ده نو دته خو به خود کولو ځکه خو رسول الله صلی الله علیه وسلم دا پوهېدلو چې دا خلک داسې کار کوي نو ځکه بل وصیت دا وکړي رسول الله صلی الله علیه وسلم چې همیشه د الله عز وجل په باره کې ښه ګمان لرئ چې دا مغفرت کوونکی دی بخونکی دی مهربانه دی داسې غلط ګمان به د الله په باره کې نه کوئ بلکې همیشه به د هغه په باره کې ښه ګمان لرئ. او بل د رسول الله صلی الله علیه وسلم د منځونو او د غلامانو په باره کې دواړو په باره کې وصیت وکړي چې کوم کسان ستاسو لاس لاندې دي د هغوی سره ګوره ډېره ښه رویه کوي. الله پاک نظام دی امتحان دی کله یو ټیټ کی کله بل جګ کی او کله بل مالدار شي کله بل غریب شي کله یو سړی ډېر ذات مالدار او هغه بله ورځ سپېره کدوی بل سړی همغه څوک چې د غلام یې نوکري خادمي کارکوونکی هغه د په سر باندې مقرري داسې حالات خو راځي نو داسې کوئ چې د پنځو لمونځونو ډېر زیات خیال ساتئ دا ډېر ضروري دی په دین کې. او بل دا د تاسو لاس لاندې چې کوم کسان دي هغه وکړئ. بل رسول الله صلی الله علیه وسلم وویلی چې د ما په تللو سره به نبوت ختم شي خو بشارات او رښتینې خوبونه به لا موجود وي داسې نه ده چې دا به نه وي. نو دا خبره ورته وکړله چې ګوره د ما نه وروسته به بشارات موجود دي خو نبوت ګوره نشته چې د چا شرط خراب نشي چې ویلی چې هغه کېږي. دا بل امام بخاري رحمت الله علیه د دې نه بعد او یا دغه د مریضۍ په وخت چې کله دی په هغه کې و حضرت عایشه بیبي د امام بخاري بیبي عایشې نه هغه را نقل کړی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ماته وفرمیل لقد هممت ما قصد وکړه اراده مې وکړله چې
ابوبکر صدیق ته یو خط ولیکم، یو مکتوب ولیکم ورته چې د دې امر داسې نه دی ویل چې خلافت، بلکې د دې امر په باره کې ورسره څوک دعوه ونه کړي چې بیا د ابوبکر ژوندی او خلک ورسره دعوه کوي چې مشري او ملکي دې مونږ. نو وروسته مې ویل چې نه نه نه، الله او رسول او مؤمنان د دې نه انکار کوي چې د ابوبکر په موجودیت کې د بل څوک د دې ادعا وکړي چې زه مشر او هغه زه یم، امام زه یم یا پلانکی زه یم. نو دا خبر امام بخاري رحمت الله د عایشې بیبي نه را نقل کړي. امام مسلم رحمت الله علیه عینا همدغه الفاظ را نقل کړي، خو هغې کې بیا وایي چې عایشې ما ته ویلې، وایي عایشې رضی الله عنها وایي چې ما ته رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل. ګوره الته بخاری کې چې کوم حدیث راغلی په هغې کې دا الفاظ راغلي دي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم خپله وفرمایل لقد هممت، ما د قصد وکړی چې زه ابوبکر ته یو مکتوب ولیکم او چې دې امر کې ورسره څوک جنجال ونه کړي. امام مسلم رحمت الله چې د عایشې بیبي روایت راخستی، هغې کې بیا دا خبره ده چې عایشه بیبي وایي چې ما ته رسول الله صلی الله علیه وفرمایل راته چې خپل ورور دې را او پلار دې راوغواړه، ابوبکر راوغواړه چې زه دوی ته یو مکتوب ولیکم چې د دې کار په پکړه بیا ورسره څوک دعوه دنګله ونه کړي. بیا یې ویلې راته چې عایشې نه 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 مه یې راغواړه، الله او رسول او مؤمنان د دې نه انکار کوي چې د ابوبکر په موجودیت کې د څوک د دې امر او د دې کار دپاره ملا وتړی وایي چې بس زه هغه یم. د دې نه وروسته رسول الله صلی الله علیه وسلم هماغه د یکشنبې ورځې خبره کوو، یکشنبې په ورځ چې دی کله هغه ته راغی منبر ته وختو، نو هغې ورځ باندې وویلې څه وصیتونه یې وکړه، بیا دا خبره یې وکړه چې که ما د چا بې عزتي کړي یا مې چاته کنځل کړي یا مې څوک وهلی، بلکل زه دلته ناست یم په همدې ځای کې، دا زما ډډې دا زما ځان دا مخامخ درته وړم چې هر څه ما ورسره داسې کار کړی چې هغه ده به دی پرې ناخوښه شوي ناراضه شوي، هغه اوس همدلته په د دنیا کې زما نه خپل انتقام واخلی. نو هېڅوک هم حاضر نه شو چې دا هغه وکړي. او بیا یې وفرمایل چې ګوره که چا ما باندې قرض وي مال یې رالغه شوی وي نو هغه دې ووایي. په دې منځ کې د خلکو په منځ کې یو سړی جوګ شو، ورته وایي چې یا رسول الله ما در باندې 3 درهمه قرض دی، ما نه 3 درهمه قرض اخیستی او تر اوسه دې لا نه دی راکړی. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فضل بن عباس ته د حضرت عباس زوی و د تر زوی رسول هغه ته ورته چې فضله د 3 درهمه ورکړه، بس هغه 3 درهمه یې ورکړه. دې نه بعد چې کله کور ته لاړو نو په کور کې بیا چې څونه غلامان یې وه دا ټول صدقه کړه، دا ټول آزاد کړه. چې څه پیسې ورسره غالبا ځینې هغه کې راغلي دي چې 7 دیناره ورسره وه، دیم صدقه کړه. نور چې څه لرل هم صدقه کړه. هغه وسله چې کومه ورسره وه تر اوسه پورې د جهاد وسله وه هغه مسلمانانو تسلیم کړله، قچره چې کوم ورسره وه هغه مسلمانانو ته تسلیم کړله. هېڅ شی په کور کې پرې نه خو چې هغه د دې هغه ټول شیان چې کوم یو شخصي وه هغه یې ورکړه، هغه یې صدقه کړه. چې کوم یو عمل منفعه شیان وه هغه یې هغه ته تسلیم کړه چې دا د مسلمانانو خپل کار دی، د همدوی بس دوی دې دا کار وکړي. بس بیا د دوشنبې ورځ راغله د ربیع الاول، دا د ربیع الاول 11 تاریخ دا ما چې قصه وکړه دا وه. بیا 12 ورځ راغلی، 12 په ورځ باندې سحر وختي چې ابوبکر صدیق امامت کولو منځ باندې ودرېدلو، نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم طبیعت بالکل صحیح شو، بالکل داسې وه لکه بیخي سړی چې روغ شي. نو چې کله ابوبکر صدیق او صحابه کرام په مانځه باندې ودرېدل، نو ما مخکې هم دا خبره وکړه چې دا مسجد نبوي سره داسې دروازه را خلاصه شوې وه، نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم اتاق بیا عایشې اتاق همدلته و، داسې بلند راوتلو امامت ته به راغی، دلته به ودرېدو امامت باندې. نو ده چې کله ابوبکر صدیق او صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم اجمعین په مانځه باندې ودرېد، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم دا پرده داسې پورته کړه د عایشې د اتاق چې نو روایت کې داسې نه دي راغلي چې اوس رسول الله صلی الله علیه وسلم ولاړ و ناست و، خو داسې معلومېدو چې دی به دروازې خوله کې ولاړ و. دا پردې چې جګ کړه صحابه کرام ته چې داسې وکته نو ویې او خوشحاله شو ډېر چې که زه د دې دنیا نه رخصتېږم نو امت کې داسې افراد شته چې انشاءالله دا دین به مخ په وړاندې بیایي، چې اصل مطلب کې دا و. نو چې کله وخندل په دې وخت کې صحابه کرام او ابوبکر صدیق چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم ولیدو نو قدم یې شاته اخیستو چې اوس شاته لاړ شي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم راشي امامت وکړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغې ځینې اشاره ورته وکړه چې ځای باندې ودرېږه، بس اشاره باندې پوه کړه چې ملته اوسه. نو وایي صحابه کرام د رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې هغه باندې دومره خوشحاله شو. حضرت انس بن مالک د دې حدیث راوي
دی او امام بخاري دا حدیث روایت کړی دی، وایي چې مونږ نږدې منځ مات کړی و او د رسول الله وسلم پوښتنې ته ورغلي وو، خو چې کله په رسول الله وسلم په دې پوه شو چې دوی اوس قصد لري چې ما هغه ته راشي، نو دستي دا پرده بیرته راوغورځوله. دا د مونږ او د رسول الله صلی الله علیه وسلم ترمنځ اخري دیدن او اخري ملاقات و. دې نه بعد رسول الله صلی الله علیه وسلم به وفات شو. نو دا د سحر د مانځه خبره وه. د سحر مونځ چې وشو، امامت وشو، نو ابوبکر صدیق راغی، د حضرت علي نه هم پوښتنه وکړه او د حضرت بی بي عایشې نه هم پوښتنه وکړه، دواړو نه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم صحت څنګه دی. هغوی دواړو اطمینان ورکړ چې نه بیخي ښه دی، انشاءالله بالکل جوړ شو. خو دا داسې 9 بجې چې کېدلې په دې وخت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې بیا تکلیف زیات شو. چې تکلیف زیات شو نو چاته ورته ویلې، په دې وخت کې امهات المؤمنین ازواج مطهرات د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ټول ناستو، نو چاته ویلې چې فاطمه راوغواړئ چې راشي. نو فاطمه د زهرا سلام الله علیها پسې څوک ولېږلو، هغه راغله. چې کله راغله بیا دا د بخاري حدیث دی دم، چې بیا شردونها وایي چې کله را روانه وه نو بالکل دا مزل او دا تګ د رسول الله صلی الله علیه وسلم په شان و. نو چې راغله رسول الله صلی الله علیه وسلم اشاره ورته وکړه، نو په دې غوږ کې څه خبره ورته وکړله، نو دا په ژړا شوه. بیا چې د یو څو قدمه واخیسته وړاندې لاړه، بیرته بیا اشاره ورته کړه، بیا راوخته، بیا ورته غوږ کې خبره وکړه. نو دا پرې وخندل. چې وایي خندل، نو ما بیا فاطمه ته ورته چې فاطمه څه خبره وه چې یو ځل دې وژړل یو ځل دې وخندل. هغه ورته وایي چې دا اوس د دې وخت خبره نه ده، بیا به وروسته سره ګوري. نو د دې نه بعد رسول الله صلی الله علیه وسلم حضرت امامان روغخته، امام حسن امام حسین روغخته او هغوی ته دعا وکړه، مچ یې کړل. او د دې نه بعد حضرت اسامه بن زید محبوب رسول الله صلی الله علیه وسلم دا راغی. چې کله به د دروازه را نوتو چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم حالات یې ولیدو، نو ډېر زیات خفه شو، ډېر هغه شو، همداسې چپ ودرېدلو. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم په اشاره باندې هغه ته دعا وکړله. او د هغې نه وروسته حضرت عبدالرحمن بن ابوبکر د رسول او د حضرت عایشې بیبي ورور او د رسول الله صلی الله علیه وسلم اوخې دا راغی. دا چې کله به دروازه را نوتو نو په لاس کې مسواک و، دا لاس کې مسواک، دا مسواک ته رسول الله صلی الله علیه وسلم وکتل. چې وکتل نو ما ویلې چې لکه یا رسول الله مسواک درته راواخلم، اشاره راته وکړه چې وراویخله. نو ما مسواک راواخیست او مسواک به د خپله خوله کې نرم کې، بیا مې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ورکې، هغه په خپله به د خوله غاښونو باندې دا ښه تېر کې. خو رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې دومره سخت درد و چې د سره خوا کې یو سطل لکه لوښې ایښې او په دې کې یخې اوبه وې، نو ده به بار بار داسې لاس ټیټولو د هغه ته لوښي ته او دا کلو بیا به په دې مخ مبارک ویلې وې چې ان للموت سکرات، دا موت ډېر سخت سکرات لري، ډېر سخت شدید هغه لري په اصطلاح سره. یو سکرات الموت یو زنکدن دی، دا فرق لري. دا زنکدن نه مخکې چې کوم یو مرحله ده او سختی، دغه ته ویل کېږي سکرات الموت. او دا په هر چا باندې وي، دا چې څونه نیک سړی په هغه وي او چې څونه بد سړی په هغه وي. یو زنکدن دی، زنکدن کې به د نیک او د بد فرق دی چې د نیکو خلکو، د نیکو انسانانو روح چې ملک الموت قبضوي نو ډېر اسانه قبضوي. امام احمد حنبل لوی حدیث را نقل کړی دی او بخاري کې هم د حدیث یو مختصر راغلی دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د صالح او د نیکو کسانو روح چې کله ملک الموت داخلي داسې اسانه هغه کوي لکه سړی چې ګیلاس کې اوبه یې داسې خپله توی شي، یا لکه وړو کې چې ویښته پروت یا چې داسې کې نو خو زور نه غواړي چې کش ورسره کوي، چې را داسې کې راجي کېږي. نو دغسې په اسانتیا باندې قبض روح کېږي یا هغه دومره اسانه. خو یو سکرات الموت د مرګ نه زلکدن نه مخکې چې کومه مرحله ده دې ته ویل کېږي سکرات الموت. دا سخت دی او دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم سکرات تر ټولو سخت و. ځکه بیا شک څه کوي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ډېر سخت درد و، بار بار بیا داسې هغه کولو او د ډېر زیات شدت درد نه بیا دا څادر په مخ اچولی، دا بیا کله لرې کې بیا لاس کوټ کې په ذهن به ولو. وایي چې کله دا مسواک مهروا کې مسواک نه مې ویلې، نو په دې وخت کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په شونډو مبارکو باندې څه الفاظ استعمال شو. دا نو داسې وخت دی چې زوال وخت دی چې د لمر بالکل په دې هغه باندې ودرېږي، داسې وخت باندې نو رسول الله صلی الله علیه وسلم په خوله مبارکه باندې څه الفاظ یې دا شوې. ما داسې خوږ ورنږدې کې ښه مې چا وکړه، رسول الله صلی الله علیه وسلم څه خبرې داسې وکړې. یو آیات شریف دی په سورې نساء کې چې دا خلک چې کوم یهودي دا به د انبیاو سره وي، صدیقینو سره وي، د شهداو سره وي، د صالحینو سره وي. دا بیا اشاره نه پر دام دی بخاري حدیث دی چې ویلې ما رسول الله صلی الله علیه وسلم په صحت وخت کې چې دی روغ و هغې وخت کې مریض شوی نه و،
ما یو ځل تنه پوښتنه وکړه چې انبیا علیه السلام چې وفات کیږي نو نښې څه نښه لري لکه چې دوی وفات کیږي؟ نو وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم راته وفرمایل چې انبیا علیه السلام ته خوښه ورکول کیږي، خوښه د دنیا کې پاتې کیږي او که آخرت ته ځي دا یو ځل ورته هغه راځي وایي هغه راځي ورته ملایکه فرښته چې دنه پوښتنه کوي چې څنګه طبیعت دې لګیږي ځي او که نه پاتې کیږي دلته. دا حدیث په بخاري کې که خیال یو ځل مونږ ویلی و چې موسی علیه السلام ته یو ځل ملک الموت راغی، ورته ویل چې موسی وخت دې پوره دی او ستا روح زه قبضوم. نو هغه ویلې چې څپړه ورکړه په غوسه شو ځه ایسته لاړه ملایکه. الله ته وویل چې الله عز وجل موسی خو نه غواړي چې مړ شي. نو الله عز وجل ورته ویل چې هو د انبیاو همداسې هغه دی، ته لاړ شه ورته ووایه موسی ته چې داسې وکړه یو غوا یا د غویي په دې هغه باندې لاس کېږده په شا باندې چې څومره ویښتان ستا د هغه لاندې راغله د لاس لاندې د هر ویښته په مقابل کې به ستا یو کال عمر زیات شي. نو خو د لاس لاندې خو کم از کم په سلګونو شاید د زرو نه ډېر ویښتان دي د لاس لاندې راشي، نو دونه عمر به ستا زیات شي. نو دا فرښته بیرته موسی علیه السلام ته راغله. دا حدیث امام بخاري را نقل کړی دی. ویلې چې دا فرښته بیرته راغله موسی علیه السلام ته وایي چې الله عز وجل را لېږلی یم. دغسې خبرې راته کړې چې موسی علیه السلام ته ورته ووایه چې ته مرګ نه غواړې نو بیا داسې وکړه په یو غوا یا غویي باندې په شا باندې لاس کېږده چې تا د لاس لاندې څومره ویښته راغله د هر ویښته په مقابل کې الله پاک یو کال هغه درکړي عمر درکړي. نو موسی علیه السلام ته چې راغله ورته وایي سیده خو خبره دا ده چې بیا به څه کېږي چې دا دونه کلونه ماته دي دا لاسونه برځن زر ویښتان یا 10,000 یا 15,000 یا 3,000 یا 1 یا 2 راغله او دا کلونه بیا تېر شه بیا به څه کېږي؟ نو ملک الموت دی چې بیا در پسې راځم، خلاصون دی نشته. نو موسی علیه السلام پوه شو چې خلاصون نشته نو دا څه پیدا شوه؟ نو ځکه بیا ملک الموت ورته وایي صحیح ده بس چې آخر هم مرګ دی اول هم مرګ دی دین هم دا اوس صحیح ده. نو ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم بیبي عایشه رضی الله فرمایي بخاري حدیث دی ده چې ما ته ویلې چې کله چې پیغمبر وفات کیږي نو الله ورته استازی را لیږي ورته وایي چې خوښه دی راځي او که پاتې کېږي دواړو کې د کوم یو خوښه ده. نو اختیار د پیغمبر دی، کوي چې نه پاتې کېږم بالکل الله پاک پاتې کوي او کوي چې نه زه ځم نو بیا به ځي. دغه خبره ما چون په هغې وخت کې کړې وه ما ترې اورېدلې وه د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه. نو چې کله د الفاظ داسې استعمال کړه چې مع النبیین او صدیقین او شهداء او صالحین چې دا به د دغو خلکو څلورو ډلو سره وي، نو ما بس دستي مې هغه خبره را په یاد شوه چې کوم رسول الله صلی الله علیه وسلم د صحت په وخت کې ما ته کړې وه چې انبیا علیه السلام ته دغسې اختیار ورکولی کېږي. نو په دې وخت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خپل د ښی لاس دا ګوتې داسې ورو داسې پورته کړه داسې چت ته وکړه د چت ته چې وکته او په دې وخت کې دا ګوته داسې پورته کړله اللهم رفیق الاعلی. یو روایت کې راغلی چې 3 ځلې د بخاري روایت کې راغلی یو ځل چې بس وویل چې اللهم رفیق الاعلی نو د لږ ډېر لږ ځنډ کې د لاس خپله داسې راولوېدلو او ملک الموت رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک رو دا قبض کې او لاړو. صحابه کرامو باندې چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم روح مبارک ملک الموت واخیستو نو په صحابه کرام باندې بالکل لکه اسمان چې راولویږي داسې بد حال پرې راغی داسې ښه شو لکه دا دنیا چې ټوله توره تیاره شي. حضرت انس بن مالک رضی الله تعالی عنہ امام بخاری امام مسلم ته روایت راخسته ده. حضرت انس وایي چې د ټولو نه بهترین ورځ په مدینه کې هغه ورځ د خوشحالۍ او د رڼایي چې کومه ورځ رسول الله صلی الله علیه وسلم هجرت وکړ او مدینې ته تشریف راوړ ټول مدینې خلک داسې خوشحاله وو چې داسې خوشحالي مو په عمر کې بیا نه ده لیدلې. خو تر ټولو بدترینه منحوسترینه او تیاره ورځ هغه ورځ وه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات شو. دا تر ټولو تیاره ورځ وه چې کله بیرون مسلمانان خبر شو نو ټول بس بالکل داسې فکر وکړه چې دنیا لاړه نور ختمه شوله. حضرت عمر فاروق سره دی چې ډېر سخت زړی سړی و
خو سره د قوي پهلوان سړی و. خو چې کله د رسول الله صلی الله علیه وسلم د وفات او د مرګ نه خبر شو، بس یو دم یې توره راوایسته او ویل چې څوک وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات شوی؟ قسم په خدای چې چا ویل چې رسول الله نه پاتې سر یې غوڅ کړم ته نه. هغه لاړ د الله پاک ته ځي او بیا بیرته لکه موسی علیه السلام چې میقات ته لاړو، دغسې رسول الله صلی الله علیه وسلم ځي بیرته راځي 4 ورځې بعد، او د دې کافرانو او د منافقانو او د خلکو به سرونه او پیو لا څټونه غوڅوي تر څو پورې چې اسلام نه غالب کړی. دا خبرې حضرت عمر وکړې او د مسجد په دې بیرون صحن کې ودرېدلو چې څوک د هغه کوي. بس خلک غریبانان ډېر زیات خفه وو. ابوبکر صدیق په دې ورځ باندې سحر چې کله لمونځ امامت وکړ نو حضرت علي او حضرت عایشه بیبي نه پوښتنه وکړه، مخکې موږ دا ویله، دا د بخاري حدیث دی، پوښتنه وکړه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم صحت څنګه دی؟ هغه ورته نن ان شاء الله بیخي ښه دی. نو یې د بیرون د مدینې د ښار نه بیرون په کلي کې عالیه ورته ویل کېږي، په دې عالیه کې د ده یو ښځه وه خارجه بنت زید، دا دې ته لاړله، هلته ورغله او د هغه چې پوښتنې ته. نو کله چې هلته لاړولو نو بیا وروسته د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله وفات شو نو زر پسې څوک ورغی او خبرې کړه. نو په اس باندې راغی، راسور شو، راغی راسن د مسجد نبوي په خوله کې د خپل هغه نه کته شو، د اس نه او د شراس نه هېچ چا سره خبره ونه کړه. د شراس نه د بیبي عایشې اتاق ته چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په کټ کې پروت او شین صادر پې غوړېدلی و. نو ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د مخ مبارک نه دا صادر لرې کې او داسې ور ټیټ شو په دې تندي باندې ښکل کې. بیا ویل چې یا رسول الله دا آخري ځل وفات دی ستا، بیا به دوباره تا ته مرګ نه راځي، دا ستا آخري مرګ دی، د دنیا نه د جدایۍ تا ته بیا مرګ نه راځي. نو بیرته صادر پې کېښولو او راووتو مسجد ته، مسجد نبوي ته چې راووتو نو هلته خو په صحن کې حضرت عمر فاروق د تورې سره ولاړ، څوک وایي چې داسې دی؟ نو حضرت ابوبکر صدیق حضرت عمر ته ورته وایي چې عمره غلی شه. هغه چېرته غلی کړه؟ خو بیخي حواس د لاسه ورکړي وو، ځکه هغوی باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم دومره ګران و چې ډېر زیات، سره د دې چې پهلوان سړی و، ډېر کلک سړی و، خو دلته هر څه د لاسه ورکړه. ابوبکر صدیق سره د دې چې کمزور غریب داسې وچه کلک و، خو ایمان او عقیده دومره مضبوطه وه چې بالکل د اثر لاندې رانغی. نو چې پوه شو چې عمر خبره نه مني نو بس د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې په کوم منبر باندې خطبه ویلې دلته راغی او دلته د منبر په خوا کې ودرېدلو. چې په خوا کې ودرېدلو نو خلکو ته آواز وکړي دلته راشي، ټول ورته راټول شو، حضرت عمر یوازې پاتې شو. نو دی چې کله ودرېدلو نو د حمد و ثنا نه وروسته وفرمیل چې قال الله تعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. اے خلقو، یا ایها الناس، اے خلقو، چا چې د محمد بن عبدالله رسول الله صلی الله علیه وسلم عبادت کولو فقد مات، هغه خو وفات شو. او چا چې د الله عز وجل حی قیوم عبادت کولو نو هغه اوس هم ژوندی دی، هغه اوس هم حی قیوم دی. حضرت عمر، دا امام مسلم دا روایت راخسته دی، وایي چې حضرت عمر فاروق وایي چې ما تر اوسه دا خبره بالکل زړه نه منله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به وفات شوی. خو چې کله ابوبکر صدیق دا آیات شریف ولوستلو نو ما یقین راغی چې بس اوس نو رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات شو. بس ویل دا پښې مې شوې، مخکې خو ولاړم خو دا پښې مې داسې سسته شوې، درز په دې ځمکه راوغورځېدم. نو زه پوه شم چې رسول الله صلی الله علیه وسلم واقعا او حقیقتا وفات شوی دی. نو چې کله دا خبره شو په دې وخت کې چې کله د رسول الله صلی الله علیه وسلم د وفات خبره بیرون ووتله خلکو ته، نو په دې وخت کې انصار چې کله خبر شو، انصارو په سقیفه بني ساعده کې چې دا د بني ساعده د خلکو د دوی دیره وه، موږ تاسو دیره ورته وایو، داسې سوپه غوندې غاټ ځای خلکو جوړ کړی، دغلته خلک راځي او کښېني پاڅېږي مړی ژوندی، دا موږ تاسو غټې غټې حجرې چې داسې یو ځای و. اوس هم د مسجد نبوي په هغه کې په جنوبي غرب شمالي غرب کې چې دا کوم یو د هغه مسجد نبوي شمالي غرب هغه چې کوم یو دی کونج، د دې کونج سره اوس هم چې لاړئ تاسو د خیره هلته شمالي غرب طرف ته راشئ، غالبا اومه د اتمه دروازه ده نمبرې، نو دې سره مخامخ داسې غټه چاردیوالي د بغې کې خرما او غټې ونې دي، دغلته نږدې نور هغه نشته دی. نو چې وګورئ دغه ځای کې دا شمالي غرب کونج کې دلته یو غټ ځای دی، آبادي هم پکې شته،
باغ غوندې دی، هلته باقاعده غاټه لوحه لیکلې سقیفه بني ساعده، دغه ځای کې دا خلک راغونډ شو چې اوس خو رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات شو، د دې وفات سره سم باید موږ او تاسو خپل امیر او خپل جانشین د رسول الله صلی الله علیه وسلم مقرر کړو. نو دوی خپل سردار سعد بن عباده رضی الله عنه ځان سره راوست، دی نو مریضو بس پروت او څادر خلک پې اچولی، په خپل منځ کې مشوره کړې چې دا زموږ سردار دی، بس همدا به وي. په دې وخت کې مغیره بن شعبه رضی الله تعالی عنه دا حضرت هغه ته راغی، حضرت عمر ته. ابوبکر خو نه د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره هلته و، نو دی راغی حضرت عمر ته ورته وویل چې انصار په سقیفه بني ساعده کې راټول شوي دي او خلیفه او امیر مقرروي. نو هغه دستي حضرت ابوبکر صدیق ته خبر ورولېږل، خو نه و د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره په د هغه کې مصروف. نو هغه ته ورته چې ابوبکر زر راشه، هغه ورته وایي چې ګوره دلته زه رسول الله صلی الله علیه وسلم سره یم او تاسو دغه کوئ. دویم ځل بیا پسې سړی ورولېږه چې ورته وایي چې ډېره مهمه خبره ده ته راوځه. نو چې راووته ورته ویلې چې ابوبکر دغسې خبره شوې، انصار ټول راټول شوي په سقیفه بني ساعده کې، اول ته د امام او د خلیفه د تعین دپاره خبره کوي. نو حضرت ابوبکر صدیق دستي پوه شو چې خبره خطرناکه ده. نو حضرت عمر، حضرت عبیده بن جراح او حضرت عمر فاروق درې واړه روان شو، بس دې ځای سره روان شو. روایت کې راځي چې مغیره بن شعبه چې ورسره راغله دی هم ورسره لاړو. نو بچ هلته لاړه. حضرت عمر فاروق وایي، امام بخاري دا حدیث را نقل کړی، وایي چې ما په لاره کې چرت وهلو چې هلته لاړ شم، زه به څه خبرې کوم. چې کله هلته غونډې ته ورسېدو نو ما غوښتل چې خبرې وکړم. ابوبکر صدیق ما ته ویل چې بس ته غلی شه. نو چې ودرېدلو خلکو ته ورته ویل چې ګوره ای خلکو، ای انصارو، بالکل تاسو د اسلام په کومک کې ډېر زیاته قرباني ورکړې، ډېر زیات تکلیفونه هم تېر کړي، او ستاسو په مټو باندې، ستاسو په قربانیو باندې دا دین تر دې ځای پورې راورسېدلو، دې نه موږ هېڅ انکار نه کوو. خو یو خبره ده، هغه خبره دا ده چې د عرب جزیرة العرب کې بغیر د قریشو نه د بل چا متابعت او د بل چا حکومت څوک نه مني. که دا خلک نه وي، دا د نورو خلکو سره خلک اختلاف کوي، مشکلات پیښیږي، دا خبره پکې شته. بله خبره دا ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله وفات کېدو، د وفات نه مخکې په منبر باندې تاسو تشریف لرلو، هلته تاسو وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم داسې وصیت وکړی چې تاسو د انصارو سره ښه کوئ او د دوی د غلطۍ نه تېرېږئ، ښه خلک یې قبلوئ، او چې چا بد غلطي وکړه نو د هغې نه تېرېږئ، مخ ته یې لاړوئ. دا خبره چې کړې دې نه معلومیږي چې اصل خبره دلته څه وه. نو او بل دا دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا فرمایلي چې الائمة من قریش، ائمه به د قریش نه وي. نو په دې وخت کې نعمان بن بشیر رضی الله تعالی عنه چې کوم یو هلته هغه ویلي چې هو بالکل دا حدیث ما په خپله اورېدلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم چې الائمة من قریش. دا خبره چې وکړه نو حضرت ابوبکر صدیق ورته ویل چې ګورئ دلته د امت امین چې کوم یو د عبیده بن جراح، دا خو ټولو صحابو پېژنل چې د امین امت لقب رسول الله صلی الله علیه وسلم ورکړی، دا حاضر دی او عمر هم حاضر دی. دلته د دواړو کې چې هر یو سره تاسو بیعت کوئ او د مشر په حیث باندې دغه دواړه ولاړ دي، یو پکې انتخاب کړئ. حضرت عمر وایي چې په دې وخت کې ما داسې فکر وکړی چې دا غم اوس دا مصیبت په ما باندې را نه شي. نو ما ورته ویلې چې ګورئ خلکو، ابوبکر صدیق چې موجود دي نو د موجودیت کې بل څوک کېدای شي رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپل وفات نه مخکې دا زموږ د لمانځه امام ګرځولی او بل چاته دا اجازت نه و چې بل څوک امامت وکړي. نو دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم امام ګرځولی، نو څنګه دی د په موجودیت کې زه یا عبیده بن جراح د خلکو نه هغه واخلو. نو دستي مې چالاکي وکړه چې داسې نه چې اوس ما باندې څوک لاس کېنږدي. نو دستي مې لاس راواخلو، د ابوبکر صدیق په لاس کې مې کېښو، ورته وویل چې زه تا من حیث امیر المؤمنین او د مسلمانانو د خلیفه په حیث باندې زه منم. عبیده بن جراح هم وکړه او دستي کوم حدیث چې کوم صحابي نعمان بن بشیر وړاندې کړی هغه هم وشو. بس نور خلک هم داسې ټول راغله او ټولو هغه وکړه، بیعت وکړه. صرف سعد بن عباده نو په هغه ساعت کې بیعت ونه کړې، وروسته بیا هغه هم راغی، هغه هم بیعت وکړ. د هغې نه وروسته صرف حضرت علی کرم الله وجهه، حضرت زبیر، حضرت طلحه او دا کسان چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په تجهیز او تکوین کې مصروف، هغوی پاتې شوه. نو بس په همدغه ورځ د دوشنبې داسې فکر وکړي چې د ماښام او د مازدیګر په منځ کې په دې وخت کې دا بیعت وشوه د خلیفه او د امیر په حیث باندې د حضرت ابوبکر صدیق سره. نو دا خلک بیرته راغله، چې بیرته راغله نو سړی خو معلوم شو چې د مسلمانانو د رسول الله صلی الله علیه وسلم جانشین او د مسلمانانو مشر چې ابوبکر صدیق تعین شو. نو بس راغله خلک دلته د رسول الله صلی الله علیه وسلم په تجهیز او تکفین باندې شروع وکړه. دلته څه مسایل داسې مخکې ته راغله لکه چې اوس رسول الله صلی الله علیه وسلم ته اول خو غسل ورکول کېږي. غسل به څنګه ورکوو؟
نو دلته خو عام مړي چې کوم یو دي چې شهید دي هغه نه خو همغه جامو کې غسل نه یا بس جامو سره خخی چې کوم یو خپل وفات شي دی هغه خو موږ تاسو اصول دي چې غسل ورکو جامع مامې ته نټولي لري کوي غسل ورکوي صرف یو کپڑا مپړه پیاچي چې ښکارا نشي. نو دلته د رسول الله صلی الله علیه وسلم خبره مطرح شو چې دلته به څنګه وکړو. نو دوه روایت دي. یو روایت دا دی چې الله عزوجل غیبی आवाज وکړي چې خپل پیغمبر ته سره د خپل جامو غسل ورکړي. د یو روایت ته بل روایت محدثینو را نقل کړی دی چې په دې مسلمانانو چې د دلته د تجهیز او تکفین کې مصروف دوی ته خوب ورغی او خوب کې ولیدل چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د جامو سره باید غسل ورکړی شي. نو بیا د رسول الله صلی الله علیه وسلم اضافي جامې چې کوم یو لکه چپن او واسکټ ماسکټ دا شي چې کوم اضافي ودې ته لري کړ او هغه کمیس او لونګ چې کوم یو هغه ور سره هم داسې پرېښو او د دې پاسه به وبا چولې حضرت علی کرم الله وجهه به رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه مخلو اسامه بن زید او د حضرت عباس او حضرت علی او د زامن دا فضل او قسم دا موجود. نو چا به وبر وړل چا به په راچولې بچا به کولو وایي چې حضرت علی کرم الله وجهه دا حدیث را نقل کړي محدثینو چې وایي د رسول الله صلی الله علیه وسلم د بدن مبارک او د جسد مبارک نه دومره بهترینه خوشبویي تلله چې مخکې موږ دا خبره تکرار کړی و چې رسول الله صلی الله علیه وسلم خولې مبارک او دغه بدن مبارک نه همیشه خود داسې خوشبویي تلله چې دغه نه اعلی خوشبویي نه وه. نو دلته هم عینا مرګ نه حضرت علی کرم الله وجهه چې یا رسول الله ستانه مې د مور او پلار قرباني په دنیا په ژوند کې هم دغسې بهترینه خوشبویي وه او اوس د وفات نه بعد هم داسې بهترینه خوشبویي ورته ځي. نو چې کله غسل مکمل ورکړی شو همدغه جامې اصلي جامې چې کوم یوې کمیس او لونګ په دې کې غسل ورکړي او د دې نه وروسته د کفن دپاره درې کپړې یا درې رختونه چې دوه سپینو او یو یمني صادر غوندې داسې لیکي وو. نو دا دوه یې هغه ورکړه بیا په سر باندې دا لوی صادر ورته واچولو لونګۍ منګۍ نور شی پکې نه وه. او د دې نه بعد دا خبره راغله چې اوس به رسول الله صلی الله علیه وسلم دفن کیږي. چې دلته چې مشوره شروع شوه چا وی چې مکې ته وړو چا وی چې په دې ځای کې کوو چا چې پلانکي ځای کې کوو. اخر ابوبکر صدیق ورته وایي چې ګورئ ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه اورېدلی دي چې پیغمبر په کوم ځای کې وفات شي نو عمل ته به خاورو ته سپارلی کېږي. بس خبره فیصله شوه. نو همغه ځای کې چې کوم ځای کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ایښی و هغه لرې کې هغه جسد مبارک ایخواته کې همدغه ځای کې ورته قبر وکندلو حضرت ابو طلحه انصاري رضی الله تعالی عنه. نو بیا دلته وخت ډېر تېر شولو ځکه د دوشنبې په غرمه کې دی وفات شوی دوشنبې ورځ هم تېره شوه سې شنبې شپه هم تېره شوه او د سې شنبې ورځ کې علت دونه وشوه چې دا ټول شیان خلاص شو. نو بیا د هغې نه وروسته د رسول الله صلی الله علیه وسلم قبر هر څه چې تیار شو نو بیا عمل ته کېښودل شو. بیا جنازې کې یو روایت دا دی چې اول نارینه و پرې وکړې خو امامانو محدثینو چې کوم روایت راخستی چې د ټول نه اول بني هاشم راغله څوک چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم خاندانو دوی راغله دوی د جنازې منځو کې خو امامت هیڅ چا هم نه دی کړی او دا فیصله حضرت علی کرم الله وجهه وکړه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د موږ په مرګ او په ژوند کې امام دی نو د ده په موجوده کې بل څوک امامت حق نه لري. دی موجود دی دلته څنګه امامت وکړي. نو ځکه د امامت چا ونه کې لس کسان به راتلل او جنازه به یې نو اولین خلک چې راننوته نو هغه د بني هاشم هغه کورنۍ وه هغوی راغله جنازه یې وکړه. د هغې نه وروسته مهاجرین چې کوم یو هغوی راغله هغوی د غټان مشران مهاجرین دا راغله دوی لمونځ پرې وکړی دوی چې خلاص شو بیا د هغې نه وروسته انصار غټان چې کوم یو بالغ و دا راغله دوی لمونځ پرې وکړی. او چې کله دا ټول غټ نارینه خلاص شو نو بیا د دې پسې د ښځو نوبت راغی. ښځې به لس راننوتلې او لمونځ به یې کولو د جنازې بیا به وتلې چې دوی کله خلاص شو نو بیا دا ماشومان داسې نه چې بیخي یو کلن دوه کلن نه هغه ماشومان و چې د جنازې لمونځ یې یاد و لکه اوه کلنه اته کلن داسې تر بلوغ نه مخکې دا راغله او دوی جنازې پرې وکړې. نو دا جنازه ډېره اوږده شوه د سې شنبې ورځ یې ونیوله د چهارشنبې شپه تقریبا نیمې شپې په شاوخوا کې داسې وخت بخاري حدیث دی چې بیا شر نه فرمایي چې د نیمې شپې په شاوخوا کې مونږ د بلچو ټپا واورېدله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم قبر ته ښکته کې چې قبر ته چې کله ښکته کېدو نو حضرت علی کرم الله وجهه او حضرت عباس رضی الله تعالی عنه ورسره ټیټ شو لاندې قبر کې دې دوه کسانو ښکته کې او بیا د هغې نه وروسته بیا خاورې پرې راواړولې. نو ویلې چې د چهارشنبې د نیمې شپې نه وروسته رسول الله صلی الله علیه وسلم به قبر ته وسپارل شو. بخاری حدیث دی
وایي چې فاطمه الزهرا سلام الله علیها د حضرت انس بن مالک نه پوښتنه وکړه چې انسه تاسو څنګه دا زړه باندې زړه کوله او څنګه هم دا خوښوله چې تاسو په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې خاورې واچوئ دا هم څنګه برداشت کړه چې هغه کس چې د ټول مخلوقاتو نه بهتر او افضل دی او تاسو باندې د هر څه نه ګرانو بیا هم په هغه باندې خاورې او هغه ور اچولې. نو انس بن مالک نه هېڅ جواب نه دی روایت شوی چې ده څه جواب ورکړي. خو په هر صورت هغه فاطمه الزهرا سلام الله علیها چې کومه خبره کړې هغه امام بخاري رحمت الله علیه را نقل کړې ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم د حضرت عایشې بیبي په کور په اتاق خښ شو. دې نه مخکې امام بخاري دا حدیث راخسته دی وایي چې یو ځل حضرت عایشې بیبي خوب ولیدلو مخکې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم لا ژوندی او مریض هم نه و چې 3 سپوږمۍ راشي ما په اتاق کې راولوېږي یو سپوږمۍ بیا بله سپوږمۍ بیا بله سپوږمۍ راشي. نو ما دا خوب خپل پلار ته تېر کړ ابوبکر صدیق ته وی هغه داسې چرت وویل بیا ویل چې که ستا خوب صحیح نو د دنیا 3 بهترین کسان ستا په حجره کې دفن کېږي او ښخېږي به. چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات شو د وفات نه بعد نو ما ته مې خپل پلار ویل ابوبکر صدیق چې عایشې دا هغه بهترینه سپوږمۍ چې تا لیدلې وه په درو کې وه هغه دغه ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دلته ښخ شو او دوه به نور هم دلته ښخ کېږي. د علامه الوسي رحمت الله علیه ډېر مشهور هغه دی روح المعانی په نامه باندې تفسیر لیکلی دی تفسیر روح المعانی علامه شهاب الدین الوسي رحمت الله علیه هغه په دې خپل تفسیر کې یو روایت راخستی دی چې دا کومه خاوره د قبر خاوره چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د جسد مبارک سره لګلې دی درجه د عرش نه پورته ده. دا کومه خاوره چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د جسد مبارک سره په مدینه منوره کې لګېدلې دا د عرش نه بهتره ده. او دیوبند فتاوی دیوبند چې کومه د مشهوره فتاوا ده دیوبند هغوی عینا همدغه خبره چا پوښتنه ترېنه کړې ده چې د بیت الله شریف د کعبې شریفې د مکې او د مدینې څه فضایل دي. نو هغه ورته وایي چې مکه په خپل ذات کې خو بیت الله پکې دی او دلته عرفات پکې دی او پلانکې او پلانکې شیان پکې دي خو مدینه کې خو هم عادي خبره نه ده. کومه خاوره چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د جسد مبارک سره لګلې دا د عرش نه بهتره ده هغې کې ریاض الجنه دی. نو دغه خاورې مبارکې هم د دیوبند فتاوا دا خبره لیکلې هم علامه الوسي په روح المعانی تفسیر کې دا خبره لیکلې چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د جسد مبارک سره چې کوم خاوره لګېدلې د عرش عظیم نه درجه بهتره ده. بله خبره دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي امام ابن ماجه رحمت الله علیه دا حدیث په خپل کتاب کې را نقل کړ او صحیح حدیث دی چې د ما د منبر او زما د قبر ترمنځ بین منبري و قبري زما د قبر او د منبر ریاض من ریاض الجنه د جنت د باغچونه یو باغچه ده. تاسو هلته چې لاړ شئ د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه ته چې ځئ قبر زیارت ته نو په دې ځای کې همدغه ځای کې دا پخوانی مسجد چې دی په دې مسجد کې څه برخه د ریاض الجنه په نامه سره یادېږي د قبر او د هغه ترمنځ دلته خلک کوشش کوي چې هلته 2 رکعاته لمونځ وکړي او هغه شي. زه چې په کله هلته لاړم نو ډېر زیات بیروباري وخت نه پیدا کېږي ډېر مشکل خو صرف د پاسپخیم د لمانځه نه بعد چې کله لمونځ وشي د لمانځه نه بعد داسې نیم ساعت چې تېر شي نیم ساعت نه بعد دا خلک خامخا ماسپښین لمانځه نه وروسته خلک ځي ډوډۍ هلته ډوډۍ خلک معمولا د لمانځه نه وروسته خوري نو بیا دا خلک ډوډۍ او دې ته ځي بس هلته موقع میلاویږي. زه چې څو ځلې عمرې او هغه ته لاړم حج ته نو هلته همدغه وخت کې د ماسپښین ما صحیح کړی دې وخت کې نو چې ورغلی یم بس بلکل داسې بیروبار بیخي نه نو هلته چې کله ورغلی کله 2 رکعاته او کله 4 رکعاته کله 6 رکعاته هم کړي بیا راوتلی ځکه هلته ځینې خلک ظلم کوي هلته کینې بس د بل چا هغه وکړي. ښه خبره دا ده چې یو 2 رکعاته لمونځ سړی وکړي ریاض الجنه کې بیا راوځي. بعضې خلک همالته اړولي هم داسې پراته پکې دا ښه نه وي ثواب شی دی خو لږ خو د نورو خلکو ته نوبت ورکول پکار دي. ټول دا 4 موږ خلک وایي د 5 وړه ګوتې په خوله مه منډه کړه لږ نورو ته مې ښه پکار چې بل سړی تا ورته ځای پرېښو او بل سړي په دې ځای کې لمونځ وکړه د هغې په لمانځه کې بلکل ته شریک شو هغې ثواب کې هماغه ثواب الله پاک تا ته هم درکوي چې بل ته دې هغه ورکوي او که دلته ځان شخ کې نو خو بل سړي حق خو دې وخوړه دا هم ښه خبره نه وي. نو په دې مسجد نبوي کې یو خو د رسول الله صلی الله علیه وسلم زیارت مبارک دی او بل ریاض الجنه چې دلته د جنت یوه برخه پکې ده. بله خبره دا ده چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې مدینې ته سړی لاړ شي نو هلته د رسول الله صلی الله علیه وسلم زیارت کول پکار دي چې هلته ورشي. نو د هغې ترتیب او هغه دا دی چې سړی به ډېر په ادب باندې روان شي په لاره کې
او درود شریف به ډیر وایي، ځکه د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله سړی راورسېږي نو اول د رسول الله صلی الله علیه وسلم قبر مبارک راځي، هغې کې داسې غټه سوری ایښې ده چې مخامخ د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه شین څادر چې پرې پروت دی معلومیږي، هلته یې لیکلي هم دي چې هذا رسول النبي صلی الله علیه وسلم. نو دلته به ووایي چې السلام علیک یا رسول الله، او که بل چا هم کیدای شي ورته ویلي چې ما سلام ورسول، نو دا به ورته وایي او بس بیا به تیر شي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم بالکل دا خبره په صحیح احادیثو کې ثابته ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا سلام اوري او د دې جواب هم ورکوي، خو چون د موږ او د دوی ترمنځ د مرګ پرده حایله ده نو موږ یې نه اورو، او هغه جواب هم ورکوي اوري. بیا د دې نه چې سړی تیر شي لږ داسې دوه قدمه تقریبا بیا خوا کې د ابوبکر صدیق د هغې د سوری لږ وړکی دی د ابوبکر صدیق زیارت یې دلته به لاړ شي، نو هلته به هم په هغه باندې سلام وړاندې کړي چې ای امیر المؤمنین ابوبکر صدیق سلام. او د هغې نه لږ چې یو قدم داسې نور هم تیر شي نو هلته بیا د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه زیارت او قبر دی، نو ده ته هم سلام وکړي. دغه درې کسان چې دي رسول الله صلی الله علیه وسلم اول، بیا ورپسې د ابوبکر صدیق، او بیا داسې دی چې دا قبرونه یې داسې جوړ کړي چې د ابوبکر صدیق سر د رسول الله صلی الله علیه وسلم د اوږې سره برابر دی، بیا د حضرت عمر سر چې کوم یو دی د ابوبکر صدیق د اوږې سره برابر دی، لکه دا ګوتې چې دا او دا داسې اندازې کړې ده. یو ځای خالي دی، د خالي ځای په باره کې ځینې علما کتابونو کې لیکلي چې دا ځای د حضرت عیسی علیه السلام چې کله د قیامت نشانو یو غټه نشانه دا دی راشي او دجال خنجر مردار کی، د هغې نه وروسته به دی 40 کاله امیر المؤمنین د مسلمانانو مشر وي. بیا چې کله وفات شي دغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د زیارت په خوا کې چې کوم ځای دی دا به دلته ښخېږي. دا ځینې علماو دا په خپلو کتابونو کې دا روایت راخستی دی، ما یې دونه اسناد نه دي کتلی چې دې اسناد تر څومره اندازې پورې دي. نو دا و د رسول الله صلی الله علیه وسلم مختصر د ناروغۍ او د وفات په هکله معلوماتو. الله عزوجل دې مونږ ته توفیق راکړي، الله دې کومک را سره وکړي، الله دې مونږ په زړونو کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم محبت واچوي، ځکه مخکې مونږ دا خبره کړو چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره محبت او مینه دا محبت النبی صلی الله علیه وسلم من الایمان. امام بخاری په صحیح البخاری کې دا باب یې ښیي چې محبت النبی صلی الله علیه وسلم من الایمان. امام مسلم رحمت الله علیه په خپل کتاب کې دا باب یې ښیي وجوب محبت النبی صلی الله علیه وسلم، د رسول الله صلی الله علیه وسلم محبت چې دی دا واجب او فرض د امامانو په نسبت باندې یو شی دي دواړه، چې کوم ځای کې وجوب راشي فرض دی نه مطلبي. نو الله پاک دې مونږ ته دغه د فرض د ادا کول هغه راکړي، بلکې دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم محبت د جنت ټکټ دی چې چا هم د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره محبت پیدا شو دا جنتي دی. ځکه د بخاري حدیث مونږ مخکې دا بیان کړی و چې حضرت انس بن مالک وایي، امام بخاري دا حدیث را نقل کړی دی چې وایي مونږ ناستو، حضرت انس بن مالک وایي چې یو اعرابي راغی د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه پوښتنه وکړه یا رسول الله متى الساعه، یا رسول الله قیامت به کله وي؟ نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته پوښتنه وکړه چې ته خو پوښتنه کوې څه تیاری دې ورته نیولې ده که نه دې نیولې، کاسې وچې پوښتنې کوې. نو عربي وایي داسې ودرېدو، ویل چې یا رسول الله ما خو هلکه په مانځه کې او په روژه په دې شیانو کې خوند نشته، خو یو خبره را سره شته هغه دا ده چې الله او رسول الله باندې تر ټولو ډېر ګران دي. نو دغه یو خبر را سره شته. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل چې چا سره د تا محبت وي نو ته به په قیامت کې د هغه سره یو ځای کېږي. نو حضرت انس بن مالک وایي چې موږ په دې خبره چې څومره صحابه کرام ناسو ډېر زیات خوشحاله شو په دې زیري باندې چې موږ په لمونځونو او دسونو کې خوند نشته، نو چې د هغوی خوند نه و نو موږ به څنګه وي؟ تاسو داسې فکر وکړئ چې د هغوی وایي چې موږ په مانځه او په روژه کې خوند نشته، نو زموږ به خوند شي پکې، څه به عبادت به مونږ کړی چې هغوی داسې، یعنې دا هغه نهایت تواضع ده. نو وایي چې موږ په دې خبره ځکه خوشحاله شو چې یو صفت په صحابه کرامو کې موجود و چې الله او رسول ورته د ټولو نه زیات محبوب و، د ټولو نه زیات ورته محبوب و. نو په دې خبره به موږ ډېر زیات خوشحاله شو چې که دا منځونه او دسونه او روژه او دې شیانو کې مزه نه وي، کمزوري و، نو د الله او د رسول محبت خو را سره په خپل هغه نهایي حد کې را سره موجود دی. نو ځکه په دې خبره خوشحاله شو. نو نور درس بس کوو، همدا د سیرت د دورې او د درسونو آخري درس و. بس الله پاک دې ما ته او تاسو ټولو ته
د آخرت او د جنت او برابر کړي. الله دې مونږ او تاسو ګناهونه وبخي. الله پاک دې مونږ او تاسو د ټول امت او د ټول مسلمانانو خیر را پېښ کړي. الله پاک دې افغانستان کې صحیح اسلامي شرعي نظام راولي چې کوم په اسلامي شریعت او د الله او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په دستورات باندې ولاړي. او کوم خلک چې د مونږ په دې خلکو کې غلۍ او رشوتخوري او ډاکزني او د امت او د ملت خلافي او د ملت او د امت سره هیڅ خواخوږي نه لري. الله پاک دی اول هدایت ورته کوي که هدایت ور نه الله پاک دی تباہ او برباد کړي. د فرعون د قارون په شان دی الله پاک غر کې. الله پاک دی د خپل طرف نه لعنت په دوی نازل کړي چې څوک د دې مظلوم ملت خلاف کارونه کوي، رشوتونه خوري، ډاکې کوي او غلط کارونه کوي. الله پاک دی هغوی ته اول هدایت وکړي که هدایت ورنه الله پاک دی تباہ او برباد کړي. الله پاک دی ټول مسلمانانو ته خیر پېښي. الله پاک دی د دې امت ملګری شي او مددگار شي او د شیطان او د کفارو د دسیسو او د چلون نه دی الله پاک دوی محفوظ وساتي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.